اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما وبعد. فمقدمي کی وم بحث په بیان دی اعجاز القرآن کې ده. لاندې لدینا انشاءالله مختلف مضامین بیانېږي. د مضامینو د وضاحت نه وړاندې دا خبر ذهن نشین کړي. د اسمان نه لاندې د ځمکې په دې سر باندې د موږ تاسې په نظر باندې څه لیدلی کېږي؟ دا درې قسمه دي: عادیات، عجائبات، معجزات. د عادیاتو مطلب دا ده لکه یو سړی خوراک چیکا کوي، وروسته له دې نه اثر دا وي تنده ماته سي، ورسره موړ سي. څه دانې په ځمکه کې واچولی سي، هغه دانې راشنې سي. شاته عجیبه ځکه نه معلومه کېږي چې هر سړی له دې سره عادي ګرځېدلی. مهارت فن ته پکې ضرورت نه وي، دې ته عادیات ویلی کېږي. وګورئ ما تحت الاسباب دي، مادي شیان دي د اسبابو نه لاندې. دویم قسم عجایبات چې ماهر د فن ورباندې پیږي، هر سړی نه ورباندې پیږي او مهارت فن ته ضرورت لري. دا نن په دې دنیا کې د ساینس کومه ترقي راغلې، دا ما تحت الاسباب چې یوه تیاره په هوا باندې ځي، کمپیوټر ده، موبایل ده. نو هغه چاته عجیبه نه معلومه کېږي چې هغه په دې اجزاو، په دې امورو، په دې مادیاتو باندې علم لري. چې څوک ورباندې علم نه لري هغه ته عجیبه معلومه کېږي، دې ته عجایبات ویلی کېږي. خو دا هم ما تحت الاسباب دي، ما فوق الاسباب نه دي، ما تحت الاسباب دي. دریم قسم هغه معجزات دي چې دا ما فوق الاسباب دي، براه راست کار دی الله جل جلاله ده. د انسان د عمل هیڅ قسم دخل په دې کې نشته. سلیمان علیه السلام تختو د آیاتونو په تفسیر کې به انشاءالله راسي. دا 100 پرسخه په 100 پرسخه کې و. یو پرسخ دا 3 میله راځي او 1 میل 1.5 کیلومتر راځي. 100 پرسخه په 100 پرسخه کې و. یو لک کرسی دا د انسانانو د مشرانو دپاره پکې ایښې وي، د مرغانو دپاره، د فیریانو دپاره. بیا به هم په دا یوه ورځ کې د 2 میاشتو مزل کا، چې دومره تیز مزل اوس هغه د ماشین والا مرمۍ هم نسي کولی. دا د انسان د وسو د طاقت نه دا بهر و. دې ته معجزات ویلی کېږي چې ما فوق الاسباب او په مادي اشیاو باندې هغه بنا نه راغلي. قرآن کریم سی مونږ تاسې مخې ته ایښی. دا معجزه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د انسان د ناقص فکر د عقل څه مجموعه نه ده. هیڅ قسم زیادت و تغییر په دې کې نسي راتللی. محفوظ کلام د الله جل جلاله ده. لا یاتیه الباطل من بین یدیه. الله وایي چې له دې نه وړاندې داسې آسماني کتاب نه دی تېر سوی چې د قرآن کریم تکذیب یې کړی، نه به وروسته داسې یو کتاب راځي چې هغه ناسخ او قرآن کریم منسوخ سي. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا. د قرآن کریم کومه وینا ده دا صادقه وینا ده. د قرآن کریم کومه یو فیصله ده دا عادله فیصله. نو دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم معجزه د قرآن کریم نه د عادیاتو د جملې نس، نه د عجایباتو نس، بلکې دا د معجزاتو د جملې نه ده. معجزه د رسول الله او کلام د الله جل جلاله ده. اوس اعجاز د قرآن کریم په څو وجوهاتو سره په دې بحث کې اول دا خبر ذهن نشین کوي چې د معجزې معنا لغوي، معنا اصطلاحي، اقسام د معجزې، شرایط د معجزې. معجزتون صيغه واحده مؤنثه د اسم فاعل ده. معنا سي مقابله کوونکی د مقابلې نه عاجزه کوي. اصطلاحي معنا د معجزې امر خارق للعادت تظهر على يد مدعي نبوت.
موافقا لدعواه دا یو امر خارق للعادت ده. مراد عادت نه عادت الهی ده. اوس دا عادت الهی ده د شرق دی جانب نه لمر راخیزي، جانب غرب کې راکوزیږي، اوریز الله جل جلاله را پیدا کړي او بیا باران کې نوسي. نو معجزه دی ته وایي چې دا امر خارق للعادت مخالف دی عادت الهی وي. وړاندې دی الله عادت داسې جاری نه وي. تظهرو علی ید مدعی نبوت، دی فاک نفس په دی لاس باندې ظاهره کیږي، دی خبیث نفس په دی لاس باندې نه ظاهره کیږي، هغه ته سحر ویل کیږي. موافقا لدعواه، د دې دعوا سره به بالکل موافق وي، مخالف نه وي. دا معنا اصطلاحي معجزې ده. د معنا اصطلاحي معجزې نه د معجزې څو شرایط را معلومه کیږي. که یو کس دا دعوه وکړي چې زه پیغمبر ځکه یم چې ورځې له دې طرف نه لمر راځي او د غرب په جانب کې کوزیږي، نو دا خو امر خارق للعادت نسو. بل شرط په معجزې کې دا ده چې په دې باندې به قادر یوازې الله جل جلاله وي. که یو سړی دعوه وکړي چې زه پیغمبر یم ځکه زه ډیګېږم کینم مزل کوم، خو بل انسان هم په دې باندې قادر. په معجزې کې بل شرط دا ده چې دا به موافق د دې دعوا سره وي. مسیلمة الکذاب د نبوت دعوه کړې وه، یو سړی راغی ویلي ته خو پیغمبر یې، ما په کوهي کې اوبه نشته ده، کمې دي، ته راسه لاړې پکې واچوه. چې هغه لاړې پکې واچولې هغه هم پکې وچې شوې. بل سړي زوی راوستو په یوه سترګه باندې ړوند و چې دا سترګې جوړه سي، نو چې په هغه سترګه یې لاس ورته کېښود هغه مړنده سو. نو په معجزې کې شرط دا ده چې د مدعي د نبوت د دعوا سره موافق وي. او بل شرط پکې دا ده چې د یو پیغمبر په دې زمانه کې کومه یو معجزه وي، دغه زمانه کې دغسې معجزه بل پیغمبر ته الله نه ده ورکړې. موسی علیه السلام معجزه، د عیسی علیه السلام، د رسول کریم صلی الله علیه وسلم معجزات. نو هر پیغمبر ته په هره زمانه کې الله جل جلاله خاص خاص معجزات ورکړي. دا شرایط د معجزې. اقسام د معجزې، علامه قرطبي په خپل تفسیر کې فرمایي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوه قسمه معجزات. یو هغه معجزات چې په حیات مبارکه د رسول الله کې موجود، اوس انقراض راغلی ده، ختمې دي، په دنیا کې نسته. قبل نبوت، د رسول الله د نبوت نه وړاندې داسې په دنیا کې کوم یو انقلاب راته، د ستورو دا ویشتل نهایت ډېر زیات سو. د ابرهه لښکر راغی د بیت الله د ورانولو دپاره، اهل مکه مشرکانو ابرهه په حق دین باندې و، په انجیل باندې و. دا واقعه به انشاءالله سوره پیل کې راسي. 55 ورځې د رسول الله د پیدایش نه وړاندې دا واقعه پیښه شوې. خو د ابرهه لښکر الله جل جلاله هلاک کړ. دې ته ارهاص د نبوت وایي، بنیاد و تاداو د نبوت. د رسالت د رسول الله نه وړاندې په مکه مکرمه کې رسول الله فرمایي هغه کاڼی هغه ونه چې د ما د نبوت نه وړاندې په ما باندې سلامونه اچول زه اوس هم پېژنم. نو د نبوت نه وړاندې چې څه ظاهرېدل دې ته ارهاص د نبوت ویل کېږي، بنیاد و تاداو. داسې رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبعوث سو، پیغمبر جوړ سو، کوم معجزات ظاهر سو. د معجزې خو اصل مقصد ګوري دلته دا ده چې دا مدعي د نبوت په دې دعوا کې صادقه ده. دا معجزې سره الله جل جلاله د خپل پیغمبر هغه تصدیق کوي. بخاري شریف کې دی عبد الله بن مسعود صاحب په روایت کې اهل مکه او مطالبه د رسول الله نه وکوله د انشقاق القمر. دوه ځلې دا واقعه پیښه شوې ده. سپوږمۍ دوه ټوکړې سوه، لاندې ځمکې ته راغله. پیغمبر علیه السلام په دې اشارې سره اعرابي رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تا په دې رسالت باندې څوک قائل او شاهد شته؟ رسول الله ورته فرمایي دې ونې دغه څانګه، هغه دې ونې نه راکوزه سوه، پیغمبر علیه السلام ته راغله، شهادت یې د رسول الله په رسالت باندې ورکړه. عربي مسلمان سو. دا د رسول الله معجزې خو اوس هغه نشته. اصحاب صفه دا 400 طالبان پیغمبر علیه السلام یا کم او زیات. په دې کې مشهور صحابي حضرت ابو هريره رضی الله عنه، تاسو نور صحابه کرام
دا به د ماښام په وخت کې بخاري شریف یو واقعه درته وایم. صحابه کرامو د ځان سره کورونو ته بوول. څه کسان به رسول الله د ځان سره بوول. عبدالرحمن بن ابي بکر فرمایي چې پلار ما ته دا طالبان راکړل چې دا د ځان سره بوزه کور. او دا خپل عادت دا و د ابوبکر رضی الله عنه چې هغه به پیغمبر علیه السلام سره لاړ، تر ماښامه به ماخستنه به د رسول الله په دې کور کې و، بیا به جومات ته راغی، د ماخستن لمونځ به د رسول الله سره وکړ، بیا به دوباره پیغمبر علیه السلام سره لاړ، د هغه نه وروسته به بیا کور ته راغی. ما میلمانه د ځان سره بوتلم، مړی یم سره واخېسته، میلمنو انکار وکړ چې ابوبکر رضی الله عنه راغلی نه تر هغه وخته پورې مونږ خوراک کوو. وای ما مور میلمنو ته خبره وکوله چې هغه راسي بیا ما ته غوسه کېږي تاسې دا خوراک وکړئ. دوی انکار وکړ. ناوخته ابوبکر رضی الله عنه راغی. عبدالرحمن بن ابي بکر فرمایي چې ما په دې باندې یقین و چې اوس د پلار سپکوي، نو زه کور کې ترې نه پټ شو. کله راغی پوښتنه یې د معلمو نه وکوله میلمنو خوراک کړی دی؟ ویلې نه، تا ته انتظار. نو غوسه شو او د غصې په دوران کې ویلې چې غنصوره بخاري شریف کلمات یې رزیله چېرته پټې راوځه، میلمانه تر اوسه پورې وږي ناست. وایي زه چې کله را بهر شوم نو میلمنو خبره مونږ ورته وکوله، میلمنو ویلې چې خبره همداسې وه، مونږ ته یې طعام وړاندې کړی خو مونږ دې تا انتظار کوو. غوسه شو، قسم یې وخوړ چې نن شپه به زه خوراک کوم. میلمنو ویلې مونږ به یې نه کوو. ابوبکر رضی الله عنه فرمایل دا قسم د شیطان د جانب نه و، ځان یې حانثه کړ. خوراک یې وکړ. په دې کاسې کې د لاندې نه مړۍ داسې راځېدله. سبا ورځ عبدالرحمن بن ابي بکر فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د 12 قبایلو 12 مشران راغلي چې د بخاري شریف په روایت کې راځي چې د هر مشر لاندې بې شماره کسان او دغه کاسه موږ ورته وړاندې کړه د تمامي کسانو هغه کافي شو. عبدالله بن مسعود صاحب فرمایي چې د کاسې نه به موږ خوراک کوو نو سبحان الله وبحمده کلمه به د مړیو د کاسې ویلې موږ به اورېده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام موجود. دا د صحابه کرامو کرامتونه یا د حیواناتو خبرې یا د طعام دغه تسبیح دا تمامي معجزات رسول کریم صلی الله علیه وسلم رسول الله د معجزاتو دا برخه. داسې به انشاءالله د قرآن کریم د آیاتونو په تفسیر او ترجمې کې ډېر واقعات داسې راسي د پیغمبر اسلام د معجزات. خو دا هغه معجزات چې په هغه زمانه کې موجود سو او اوس نسته. داسې یوه معجزه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې تر قیامته بقا لري دا قرآن کریم. یا الله جل جلاله د جانب نه رسولان معصومان جبریل علیه السلام رسول کریم صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام هم معصوم د دې ګناه، رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم معصوم د دې ګناه نه. بیا الله دا کتاب راوړ. دې نه وروسته چې ته موږ تاسې پورې د الله دا کتاب را رسېدلی ده په داسې طریقې دومره اشخاصو را نقل کړی ده چې اجتماع د هغوی په کذب باندې دا محاله ده. خلف د سلفونه او سلف د سلفونه په داسې طریقې سره را نقل شوی. دا دائمه مستمره معجزه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د په دې دنیا کې. نور اعجاز به انشاءالله به شاته بیان شي. او بعضې مفسرین حضرات فرمایي چې بله باقی معجزه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې دا ده چې دا د کوم مسلمان حج الله ته قبول وي او 3 ورځې شیطان جمرات ویشتلی شي په 2 کاڼو باندې، هغه کاڼي په هغه ځای کې ورکېږي پاتې کېږي نه. د قبول حج نه که نمونه او د چا حج الله جل جلاله ته قبول نه وي نو په هغه ځای کې هغه کاڼي هم داسې پاتې شي. الله مو حج نصیب کړه، که چا کړی نه خدای هم خیر ورته ورسوه. اوس د سعودي حکومت دومره موټر ورته مقرر کړي دا کاڼي باسي ډېر زیات دي. او وجه دا یې چې د مسلمانانو نه په حج کې نافرماني ډېره زیاته کېږي، هغه حج د قبولیت مرتبې ته ونه رسي، هغه کاڼي دلته پاتې شي. دا هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د معجزې یوه برخه ده. نو باقی معجزه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې دنیا کې اوس تر قیامته پورې دا قرآن کریم دا و خبره معنا دی معجزې لغوي اصطلاحي اقسام دی معجزې او شرایط معجزې. په دې بحث کې بل مضمون اعجاز دی قرآن کریم په اعتبار دی بلاغت او فصاحت سره. د حضرت موسی علیه السلام په دې عصر کې دا سحر نهایت ډېر زیات مشهور.
او ساحر ته باید یو کمالي انسان په نظر باندې کتلی شو. د انسان به دا یو لوی کمال چې ساحر الله جل جلاله داسې معجزه ورته ورکړه په دې همسا کې چې د فرعوني څومره ساحرانو دا ټول ناکام شو او بالمقابل په موسی علیه السلام باندې ایمان هم راوړ. د عیسی علیه السلام په عصر کې طبابت ډاکټري دا نهایت زیاته مشهوره او دا د انسان یو کمال. او مرزاده به څوک کړو نو د دې چا علاج نسو کولی، برګي مرض والا چا علاج نسو کولی، کوم انسان به وفات او چا زندګي کولی نسو. عیسی علیه السلام ته الله دا معجزات ورکړ. واقعات به ان شاء الله بیا راشي. چا باندې به لاس تیر کړون بو الله به جوړ ک، په مړي باندې به आवाज وکړو قم باذن الله غبره وچت. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې عصر کې په عربو کې دا فصاحت او بلاغت یو لوی کمال نهایت زیات مشهور. او عربو ته الله جل جلاله په دې کې عجیب طریقه او طبیعت ورکړي. شاعرانی عام خلکی په نثر کې او په شعر کې فصاحت او بلاغت سره د دوی مینه نهایت ډیره زیاته و او فصاحت او بلاغت هم ډیر زیات. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ګوري یعنی قرآن او صاحب دی قرآن. نو صاحب دی قرآن رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې قرآن کریم په نازل شوی. سلیویخ کالا عزیز عمر په مکه مکرمه کې دي داسې خلکو سره تیر کړي چې لورګانې قتل کولې، اولادونه قتل کول، د بتانو عبادت یې کول. په تمامي حجاز کې د 1100 کاتبانو نه اضافه کاتبانو لیکونکي نو. جهالت او ناپوهي هغه اوج ته رسېدلې. بیا د 41 کلو په دې عمر کې چې کله قرآن کریم پر رسول الله باندې نازل شو، دغه وخت په دې عربو کې په دې دنیا کې چې څومره فصحا بلغا موجودو قرآن کریم ورته هغه دعوت دی مقابلې ورک. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبده، که تاسې دا وایي چې دا د الله کلام نه ده او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کلام ده او د رسول الله خبرې دي، نو خو دې تاسې په دې مابین کې اوسېدلی دي، بل ځای نه ده راغلی. په یو کالج او پوهنتون او مدرسې کې چېرته تعلیم هم نه ده حاصل کړی او وار دی وار نه د ده په زبان باندې دغسې خبرې راسي، د ده خبرې بیا په هر سړی مقابله کولی شي. تاسې راوړاندې سي مقابله یې وکړي. فصحا د عدنان، بلغا د قحطان، دا له دې نه عاجز شو چې د قرآن کریم هغه مقابله وکړي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مقابل کې هغه اسانه کار پرېښود، سخت کار ته شروع وکوله. اسانه کار دا چې په خولې باندې د چا دفاع کوي، د ده د وینا او د ده د خبرو هغه په دلیل سره ته دفاع وکړي. دا اسانه ده، نه د مال تاوان پکې شته، نه د ځان تاوان پکې شته، نه د وطن پکې شته. هر کله چې له دې مقابلې نه ګوره دوی عاجز شو، توره یې راواخیستله، بدر ته روان سو، احد ته روان سو، ځانونه یې تباه کړل. او دا دلیل د دې خبرې ده چې د قرآن مقابله یې نه سوی کولی په دې فصاحت و بلاغت. آخر د زماني مشهور شاعر وایي والله ما هذا قبل البشر، چې دا د انسان خبرې نه، دا د الله جل جلاله خبرې. نور په خپلو تبلیغاتو کې شعر هم دی یو کافر په خولې باندې دا نه دی راغلی چې رسول الله زانی ده یا رسول الله غل ده یا پیغمبر علیه السلام په یوه لاره باندې بېکاره ګرځېدلی را ګرځېدلی، د شاعر نسبت ورته کړی، د کاهن نسبت ورته کړی، خو داسې یو ناکاره عیب د پیغمبر علیه السلام په لمن باندې چا لګولی نه. داسې عفیفه زندګي د دغو خلکو په دې مابین کې تېره کړه. عتبه یو مشهور کافر چې په بدر کې مردار شوی، د یو آیات په شان نزول کې به انشاءالله بیا راشي. ابو جهل ته وایي، نور ملګرو ته وایي چې ما د شاعرانو کلام اورېدلی، د بلغاو خبرې ما اورېدلي، والله چې د رسول الله خبره نه شعر ده، نه کهانت ده، نه سحر ده، دا د الله جل جلاله کلام ده، دا یو عزت یو خوند لري. او یو کافر هغه په دې باندې قایل. دې ته اعجاز د قرآن کریم په اعتبار د بلاغت او فصاحت سره ویل کېږي. اعجاز د قرآن کریم په اعتبار د اخبار عن الغیب. قرآن کریم سے دی غیب نه کوم یو خبر ورکړی سي، قیامت کې به څه وي، جنت کې به څه وي، جهنم کې به څه وي، همداسې به واقع سي. په دې د موږ ایمان او عقیده. حدیبیې کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د کفارو سره صلح وکوله، بیرته وفس کېده. شپږم کال د هجرت په دې لارې کې سوره فتح نازله سوه. الله ورته زیری په فتح د مکې مکرمې ورکړه
انا فتحنا لك فتحا مبینا مقص فتح واقع کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې وو د کسرا او د قیصر سره جنگونه و د رومیانو د ایرانیانو کسرا والا خلق دا مجوس و آتش پرست و د اور عبادت کوي او رومیان هغه اهل کتاب د انجیل تابع رومیان به کله کامیاب شو نو د مکې مکرمه کې دننه مسلمانانو دا به خوشاله شو چې اهل کتاب خودي د کسرا به کله غلبه راغله نو کفار به خوشاله دي دا یو وخت راغی چې د رومیانو شکست وکړ د دوی کوم مرکز قسطنطنیه تر دې چې پورې د ایرانیان کسرا والا خلک دا ورسېد دا وخت په مکه مکرمه کې سوره روم پر رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازله شو غلبت الروم فی ادنى الارض الله وی د څو کلونو وروسته به دغه رومیان په دې ایرانیانو باندې غالب راشي په دې خلکو به غالب راشي مکه مکرمه کې دا خبر ابو بکر رضی الله عنه کفارو ته وکوله ابی ابن خلف ته یا امیہ بن خلف ته امیہ بن خلف په بدر کې مردار شوی ابی ابن خلف په احد کې مردار شوی دواړه ورونو نو دا وخت دا شرط کې خودلو دا قمار جائز و مکه دا ورو احکام نازل شوی نه و زیات نو امیہ بن خلف ابو بکر رضی الله عنه ته فرمایي شرط را سره کېده د لسو وکړ که په دریو کلونو کې رومیان غالب راغله لسو کان به زدار کړ کرانه غلطه بیرک دا خبر سره ومنله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر وکوله ترمذی شریف کې راځي مرفوع حدیث رسول الله ورته وایي چې قران کریم کې خو فی بدع سنین راغله او بزع خو د دریو نه واخله تر لسو پورې دې زمانه ته ویل کی تلار صاحب په دې شرط کې زیادت وکړه په مودي کې زیادت وکړه نو ابو بکر رضی الله عنه ته فرمایي که په لسو کلونو کې رومیان غالب راغله نو سلو کان برکه کرانه غله نو زبر ارتدک دی قرآن کریم هغه خبر دی غیبنه الله وای یوم یذ یفرح المؤمنون فدی ورځ به مسلمانان خوشاله دي بدر ورځ ودی بدر چې د رومیانو غلبه راغله په کسرا باندې او د مسلمانانو غلبه راغله په اهل مکه باندې دته اعجاز دی قرآن کریم په اعتبار دی غیب سره ویل اعجاز دی قرآن کریم په اعتبار دی سیاست معنا تربیت چې د انسان څنګه تربیت وسروس یعنی مکه د مسلمانانو قرآن کریم سره څنګه تربیت کیږي خلاصه دې خبرې ده تاسو ګورئ چې دا د یو قوم د یوې قبیلې د یو لښکر په بل لښکر باندې غلبه راځي نو د غلبې لپاره څو اسباب دي یو سبب هغه کثرت د رجال وي سړي ډېر زیات دي خلک زیات دي دا هم په عربو کې نو ډېر کم خلک مکه مکرمه کې او مدینه منوره کې څه په یمن کې وایي د غلبې بل سبب دا چې یو سړي په لاس کې پیسې ډېرې زیاتې په رشوتونو کې ورکي په هر څه کې مصرف کې نو غلبه یې راسي دا پیسې د دوی په دې لاس کې نه وي شپه ورځ په دوی باندې په ولګه تېرېږي د غلبې بل یو سبب چې راځي نو هغه معدنیات دي هغه وخت دا معدنیات هم نه ظاهره سي دا د دوی په دې لاس کې د غلبې بل یو سبب دا دی چې یو سړی تعلمي یو سړی طبيبي ډاکټر وي موټروالي خلک خبره مني استاد ورته وایي دا تعلم هم په دوی کې نه دی بوتان عبادت کا او دی غلبی یو ناشنا بل یو عمل سدا هغه روحانیت ده قرب الى الله عز وجل الله ته نزدېکت دی اسلام نه دی قران وړاندې دا په دوی کې موجود نو که مشرکان او کفار نو دا غلبه په ټولي دنیا باندې څنګه راغله په څومره زمانہ کې راغله او څنګه راغله دیارلس کال رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې تیر کړل نو ان شاء الله د آیاتونو په تفسیر او ترجمه کې براسي نو دا خو هغه وخت چې مسلمانانو سراسر مظلومان دي کفارو د ظلم نه وطن پرې د هجرت وکړي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته راغی شپږ کاله په مدینه منوره کې رسول الله داسې تیر کړ چې په احد کې مقابله و غزوه احزاب و بدر او ګر شافیره د مدینه منورې نه کومې لارې وې دا بندې په شپږم کال د هجرت باندې په حدیبیه کې صلح راغی په اتم کال د هجرت باندې مکه مکرمه فتح شو په رمضان کې په اتم کال د هجرت باندې مکه مکرمه فتح شو نو نهم کال د هجرت
لسم کال د هجرت او څه شپږ میاشتې نورې وي 2.5 کاله سو 2.5 کاله دا فارغه زمانه د دې سوه چې د صحابه کرامو د مسلمانانو تربیت وسي په خلاصه طریقې سره په دا 2.5 کاله کې د دغو مسلمانانو څنګه تربیت راغله قرآن کریم یې څنګه تربیت وکړ مخکنو یې انګریزانو به ویلي چې دا صحابه کرام څه دي د مسلمانانو مشران د دوی صورتونه دي انسانانو او نور دا ملایکې بت پرست بت شکن سو سمامه بن اسال رضی الله عنه دا صحابه کرام ونیو مکی مکرمه هغه سارا کې مدینه منورې ته راوست چې مسجد نبوي ته ستنې پورې وتاړه بل ځای بیا تفصیلوار واقعیا درته وایم نو 3 ورځې چې دا صحابه کرام ته وکتل په دې جماعت کې د دوی دعا د دوی نوافل د قران کریم تلاوت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ادب الله جل جلاله ته جړه شیخلاص یک بهر باغ تلاړ غسل وو کرا لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه نو په دا 2.5 کال کې د دغه خلکو نه سي د اعمال د ملائکو جوړ د قران کریم تربیت دې ته اعجاز د قران کریم ویل کېږي په اعتبار د تربیت سره سي په 2.5 کال زمانہ کې د داسې انسانانو تربیت وس او ګوري دا سبب دی دغه غلبي دغه تعلق د قران سره راغی سي په دنیا تمامه دنیا باندې غالب را ظاهري اسباب د غلبي هغه د دوی په لاسونو کې نو دا تر قیامت د قسم معاملې د ګوره د بدر د ورځې نه راواخله تر دغه وخت پورې سي تاسو کفار ولې د امریکایان سره افغانستان ته راغله څه د ځان سره راوړل او الله جل جلاله د شکست سره مخامخ د قران کریم تربیت معنوي اسلحه دی الله جل جلاله مدد خو په یو څه باندې راځي اپ د قران کریم سره سي د قران کریم سره تعلق وي او معنویت برابر سي د بخاری شریف او حدیث ته وایي خو ورته متوجه سي بخاری شریف کې حدیث رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الحلال بین والحرام بین وبينهما امور مشتبهات فمن تقي شبهات فقد استبرأ لدينه وعزه الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال عليه السلام د حدیث په ابتدا کې خو ذکر شوی چې حلال هم ظاهر دي حرام هم ظاهر دي په مابین کې داسې امور دي کثیر من الناس نور باندې فيږي ډیر خلک نور باندې فيږي علما ور باندې فيږي یو سړی ته شک سو په دې امر کې چې حلال به کبه حرامي ځان یې ترې نه وساته عزت به هم محفوظ وي دین به هم محفوظ وي دغه به څه خبرې نه کوي دین وسته په دې حدیث کې مسله د اصلاح القلب ذکر شوی ده محدثین وايي چې دې جملې ربط مناسبت د ما سبق سره په دې اعتبار ده چې چا په زړه کې اصلاح وي نو هغه به حلال او تزان نږدې کې حرام نه بزان وسه په قران کریم کې بلد طیب ذکر شوی ده بلد خبيث ذکر شوی ده ان شاء الله را بسي د بلد طیب کوم ازمکه خایستوي دغه ثمرات میوه ډیره خایستوي کوم ازمکه فاسده دي دغه میوه فاسده نو هر کله چې د صحابه کرامو تعلق د قران کریم سره راغی په دې ځل کې دینه ایمان ور باندې راغی او دا ایمان قوي او ناقص نو سترګي وګونه لاسونه اندامونه په دې باندې اعمال صالحه ظاهر سو بهترین میوه ور باندې ظاهر سو الله ته قربت راغی نزدېکت راغی یا الله قریب بندگان هغه ملائکه دي د بدر میدان ته مال راولېږي د احد میدان ته مال راولېږي د غزوه احزاب په موقع باندې الله جل جلاله راولېږي کفار الله جل جلاله سره دستو نابود وکړو دې ته اعجاز د قران کریم په اعتبار تربیت او سیاست سره ویل اعجاز د قران کریم په اعتبار د قانون سره د انسانانو قانون د انسانانو تابع ده د زماني تابع ده د سرحدات او د ځمکې تابع ده شاهي نظام لکه سعودي نظام یا د پارلمانونو والا نظامي کوم یو قانون دوی سره جوړ کړی وي نو هغه څوک به مني چې هغه دوی د قیادت لاندې دی بل وطن والا نه مني یو څه زمانه وي یو بل زمانه کې بیا تغییر او تبديل پکې راسي ته تر یو سرحد پورې کار کوي هغه خواته بیا کار نه کوي دی الله جل جلاله کوم قانون دی قران کریم دا الله را لګل او سو قرباني ایمان لري هغه وخت دنیا ته راغی دی الله قانون رسول الله دی دنیا نه لاړ دی الله قانون
اوس هم دی الله جل جلاله قانون تر قیامت به دی الله دغه قانون باقی پاتې دا ختمیږي نه. او داسې قانون دی الله جل جلاله د مسلمان مال ته څوک نږدې سي لاس پرې کېږي که چې غلا وکړي. مسلمان ته څوک نسبت د زنا وکړي او ګواهان نه وي ورسره حد قذف ورته ورکولی کېږي. شراب وشي کې اتیا دولي ورته ورکولی کېږي. مال یې پکې محفوظ ده، عزت یې پکې محفوظ ده، آن تر دې چې بدن یې پکې محفوظ ده چې شراب نه څښي. تقریبا حسن جان شیخ صاحب الله دې غریق رحمت کې په خپلې مقدمې کې لیکلي څه د پاسه 100,000 آبادي دي عرفه، په دې کې داسې یو الک نسته داسې زنا یې نه یې کړې او داسې جلکۍ نسته داسې زنا یې نه یې کړې د واده نه وړاندې. ولې قانون یې د قرآن نسته که او دا دنیا کې چې داسې انسانانو کوم قوانین جوړ کړي دي که کامرې دي که موبایل دي که هر څه بلاوي دي نو چې انسان په خپله فاسد دي نو دغه په قانون کې به څه اصلاح راسي. څومره د فواحشو مخې نیولی کېږي د غلو مخې نیولی کېږي او هغه زیاتېږي کمیږي. یو سړی چې په قرآن کریم باندې ایمان لري په احکامو باندې ایمان لري هغه به شپې الله جل جلاله ته په سجده باندې پروت وي که هغه به غلا کوي. هغه به یو ورځ د اولاد لپاره حلال مال پیدا کوي که به حرام پیدا کوي. دغسې قانون دی الله جل جلاله الله دنیا ته رالیږلی. دا اعجاز د قرآن کریم په اعتبار د قانون سره، اعجاز د قرآن کریم په اعتبار د حفظ سره. لوح محفوظ کې محفوظ، جبریل علیه السلام سره محفوظ، کرام برره سره محفوظ، بیت العزت کې محفوظ، سینې رسول کریم صلی الله علیه وسلم کې محفوظ، د صحابه کرامو په دې سینو کې محفوظ. تورات هم آسماني کتاب، انجیل هم آسماني کتاب، په هغه کې تغییر او تبدیل راغی، تحریف پکې راغی. علما وایي د هغوی ذمواري الله د هغې وخت علماو ته ورکړې وه، هغه په خپله ګمراه سو، د الله په کتاب کې تغییر او تبدیل وکړي. او د قرآن کریم حفاظت ذمواري الله جل جلاله اخیستې ده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. هارون رشید یو بچی و مامون رشید، د ده دربار ته به یهودي یو عالم راته ناشنا تقریر به یې کوه، تفسیر قرطبي لیکلي. ده ورته دعوت ورکړي د اسلام، که دا د اسلام یو عالم یې څومره ناشنا تقریر وکړي هغه دعوت قبول نه کړي. کال ته سراغی مسلمان پوښتنه یې ترې وکړه چې څنګه په اسلام کې داخله شو؟ وایي ما د ځانه په تورات کې لیکل وکول، انجیل کې مې وکول، دا تورات مې یهودو ته وړاندې کړه سره قبول یې کړ، نصواراو ته مې وړاندې کړ انجیل یې قبول کړ، بیا مې په قرآن کریم کې د ځانه لیکل وکول، څه د قرآن کریم آیاتونو څه ما لیکل پکې وکول. نو به مې چې مسلمان ته وړاندې کړ بېرته به یې ما ته واپس کړ چې دې کې د ځانه لیکل کړي. وایي ما ویلې چې د ځمکې په سر باندې محفوظ کتاب دی الله جل جلاله هغه قرآن کریم. دا اعجاز د قرآن کریم د په اعتبار حفظ. دا اوس په دنیا کې د قرآن کریم څومره حافظان دي دا د الله په علم کې رسي، څومره حافظان د قرآن کریم هغه په دنیا کې. اعجاز د قرآن کریم په اعتبار د کشف معلوماتو د علم سره. 200 آیاتونو د قرآن کریم کې دې ته اشاره شوې ده چې آینده به په دنیا کې نور څه شیان هغه موجوده کېږي. ویخلق ما لا تعلمون. داسې مخلوقات به الله جل جلاله پیدا کړي چې اوس پورې تاسې په علم کې نسته، تاسې د نظر لاندې هغه تېر شوي نه دي. بل آیات کې راځي وهو على جمعهم اذا يشاء قدیر. دا د اسمان مخلوقات دي، دا د ځمکې مخلوقات دي، الله په دې باندې قادر ده چې سره یو ځای کړي. دا د ما یادېږي، تاسو ته به نه یادېږي. سپین ږیري به د جومات سره ناست ویلي به وایي داسې شی به را پیدا شي چې یو سړی به پرې ناست وي، پښې به پرې ښوري، مزل به پرې سایکل به یې. دا ورته عجیبه ښکارېده. نو اوس دا کوم راکېټونه دي چې د انګریزان په فضا کې مزل کوي، ګرځي پکې راګرځي او د سپوږمۍ معلومات کوي، د سایرو معلومات کوي. دغه 1400 کاله وړاندې قرآن کریم فرمایلي وو چې الله په دې باندې قادر ده چې دا دوه مخلوقات سره یو ځای کړي. قیامت کې هم الله سره یو ځای کولی شي، په دنیا کې هم الله سره یو ځای کولی شي. د امام غزالی رحمت الله علیه یو تفسیر ده 500 جلدونو کې ده، یاقوت التأویل فی اسرار تنزیل. ابن عربی رحمت الله علیه په 0 جلدونو کې 22 جلدونه خالی په بسم الله الرحمن الرحیم باندې لیکل. علامه سیوطی رحمت الله علیه
اتیا قسم علوم دی قرآن کریم ذکر کړي. خو راجح خبره په دې کې دا ده چې دی الله دی علومو دی معلوماتو انتها نست، نو دی الله جل جلاله دی کلام دی علومو هم انتها نست. صحابه کرامو دی دا ورنه راواخله، مفسرین په صحابه کرامو کې، تابعینو کې، تبع تابعینو کې، داسې دای مونږ تاسې دا زمانہ پاکستان کې، افغانستان کې، اسلامي ملکونو کې څومره علما د قرآن کریم تفسیر کوي، یو د بل سره مشابه نه دي، طرز او طریقه راچودای. نو د قرآن کریم د علومو د انتها نسته، دې ته اعجاز قرآن کریم په اعتبار د علم او د معلوماتو سره ویل کېږي. اعجاز د قرآن کریم په اعتبار د تاثیر سره. د قرآن کریم یو انجذابي تاثیر ده، د انسان زړه را جذب کول. قرآن کریم عربي ده، د مور و پلار زبان یې موږ تاسې نه ده، نو زده کول یې اسانه نه دي. بل طرف ته په دې باندې څوک چاته تنخواه نه ورکوي چې پلانکی تعلیم تفسیر کوي، ته ورته پیسې ورکړي میاشتې مقررې، دې حکومتونه ورکوي. متشابهات کلمات الفاظ ډېر زیاتې پکې، حافظانو ته معلومات کېږي، دا پکې ډېر زیات، وخت هم ډېر زیات نیسي. او دا خاصه الله جل جلاله په قرآن کریم کې اچولې چې یېرېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي قرآن کریم بار بار تلاوت کوي چې یېرېږي، که یېرېدلی نه بیا حافظ د ثواب نه محرومي ده. هلته وېرېږي چې رانه یېر نه سي، بار بار یې تلاوت کوي. نو له دومره ګرانوالي سره سره د یو مسلمان د پلار دا ارمان یې چې دا بچي مې قرآن کریم زده کړی وي. یو مسلمان خپل دا ارمان یې چې کاشکې زه د قرآن کریم حافظ وم. او په لکونو مسلمانان په دې سعی په دې عمل کې دي چې قرآن کریم زده کړي، یا دې کې یا تفسیر زده کړي. دې ته اعجاز قرآن کریم په اعتبار د انجذاب سره ویل کېږي چې جذب لري، جالب. اعجاز د قرآن کریم په اعتبار د تاثیر سره، خپل پر رسول الله باندې څنګه اثر. تاثیر نزولی بخاری شریف کې دی، حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت ده، کله به چې پیغمبر علیه السلام ته وحی راغله سخته یخني به وه، وان جبینه لیتفسد عرقا، رواه البخاري. په دا تندي مبارک باندې به د ملغلرو په شان ته داسې خولې را روانې وي او سخته یخني به. دا دی الله جل جلاله دی کلام ثقل وو. نو الفاظ یې ګورې، الفاظ خو دې موږ تاسې وزن نه لري، په خولې باندې ویلی کېږي، نو په څه وزن دروندوالی نه لري. خو دا دی الله جل جلاله دی کلام هغه وصف. زید بن ثابت انصاري رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام باندې وحی راغله، دا ورونې دې ما په دې ورانه باندې وو. بل روایت کې راځي چې دا ساري دې ما په ورانه باندې. نو ما داسې محسوسه کړه چې دا ورون مې مات شو، د هډوکي ماتوالی څومره ده. دا دی الله جل جلاله دی کلام اثر. صدیقی په روایت کې راځي وښه باندې به رسول کریم صلی الله علیه وسلم ناست، چې وحی به کله راغله هغې به برداشت نه و چې ودرېږي به کېناسته. په هغه ظاهري بدن یې رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې اثر. عبدالله بن مسعود صاحب فرمایي، بخاري شریف کې دي، رسول کریم صلی الله علیه وسلم راته فرمایل ته ما ته تلاوت وکړه. وایي ما ویلي دی الله قرآن په تا نازله کېږي، زه تا ته تلاوت وکړم. رسول الله ویلي و زه دا خو کوم چې د بل نه یې واورم. نو سورت نساء مې شروع کله چې یو آیات ته ورسېدم، نو د ما چې کله د رسول الله سترګو ته وکتل، فاذا عیناه تذرفان، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی سترګو نه داسې اوښکې روانې وي. دا د رسول الله په دې هغه سترګو باندې اثر. د شپې په لمانځه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سجده باندې پروت. د عبدالله بن شخیر په روایت کې دی، عن ابیه ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، مرجل کټوي ته وایي، شیروا پکې اوبه پکې وي، داسې خوټېږي چې عینک اواز کوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله په سجده باندې پروت و، قرآن کریم تلاوت یې کاوه، الله ته زارۍ کولې، نو په دا سینه کې دا د زړه ژړاولې پیغمبر علیه السلام په زړه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې دقسې اثر. بخاري شریف کې واقعه ذکر شوې ده. حر بن قیس دا د صاحبانو د مشورې د عمر صاحب نو، د عمر صاحب د مشورې والا کوم کسانو هغه عالمان د قرآن کریم. د ده تره و د عینه په نامه باندې، عینه بن حسن فزاري.
او وراره ته راغی وراره ته وایي سي ته خو د عمر صاحب نږدې سړی ما ته د ملاقات والا یو موقع برابره کړه وایي ښه صحیح ده نو عمر صاحب ته یې بوت دا عینه عمر صاحب ته فرمایي سي عدل نسته تا کې انصاف نسته ده موږ ته مال نه راکوې دغه وخت عمر صاحب غصه سو چې هغه ته تیزه خبره وکړي حر بن قیس رضی الله عنه ورته دا آیات مبارکه تلاوت خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين دا آیات چې څنګه تلاوت کو په عمر صاحب باندې اثر وسو غصه یې قرار سو بخاری شریف کې حر بن قیس په روایت کې راځي وکانا وقافا عند کتاب الله عز وجل عمر صاحب ته بس چا دی الله دی کلام خبر وکول بیا په مقابل کې خبره دا اثر په حضرت عمر رضی الله عنه باندې داسې وسو حضرت حسن رضی الله عنه ته میزي اوبه راوړلې ا رسول الله مسیح رسول الله ته د نامونه پورته سوی او پیغمبر اسلام سه چا ولید روب ور باندې راته د رسول الله مسیح سه کله ولید روب ور باندې راغی نو او بتري نه توي سولې حضرت حسن رضی الله عنه باندې هغه ته څه غوسه ورغله ا دې وخت من زوای کنه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين نو غصه هم قرار سو احسان مر باندې وکړه آزاد دته اعجاز دی قران کریم په اعتبار دی تاثیر سره ویل کی جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرمایي چې زه د بدر په بندیانو په سلاړه مدینه منورې رسول الله نه اخلاص مدینه منورې ته کله ورسېدم رسول الله دی ماقام په منځ باندې ولاړو د قران کریم تلاوت وکاو سمي واورید نو زر مې کلمات ډیر کړم ویل چې په دغه ځای کې به عذاب ده باندې نازل کی دته اعجاز دی قران کریم په اعتبار دی تاثیر سره ویل کی دا وم بحث الحمدلله په دې مقدمه کې چې سره د خپل مضامینو نه تاسو اتم بحث په مقدمه دی تفسیر کې په حقیقت النسخ کې د نسخ معنا لغوي د نسخ معنا اصطلاحي د نسخ اقسام نسخ په کتب الهیه کې آیا ثابت ده که ثابت نه ده د نسخ په باره کې علامه قرطبي په خپل تفسیر کې داسې فرمایي وهذا الباب معرفته اكيده وفائدته عظیمه دا داسې یو مسله ده داسې یو عنوان ده چې د دې زده کول ډیره اهمه خبره ده او فائدہ یې ډیره عظیمه ده علامه سیوطي رحمت الله علیه الاتقان فی علوم القرآن کې د حضرت علی صاحب روایت را نقل کړي حضرت علی صاحب یو سړی ولید د قران کریم قصې بیانولې په جماعت کې حضرت علی صاحب ورته فرمایي تا ته معلومات ناسخ دي منسوخ کی نو د جماعت نه یو وست چې اوس د قران خبرې ته مکه وتا ته معلومات ناسخ دي منسوخ نه کی دومره اهمه خبره نو فی ځاندل د نسخ دا یو اهمه مسله ده په باره د آیتونو د قران کریم کې ځکه منسوخ باندې به عمل نه کی نو سواري دا خبره چې د نسخ معنا لغوي معنا اصطلاحي نسخ په اعتبار د معنا لغوي سره یو معنا د ازاله ده نسخت الشمس الظل المره وخته ازاله د سوري وسره دوما معنا د نقل ده نسخت الكتاب الى الكتاب یو کتاب مضامین میں بل کتاب ته نقل او بل معنا یې هغه تبديل ده وإذا بدلنا آیه مکان آیه تبدیل په معنا دي تغییر په معنا سره راځي دا لغوي معنا اصطلاحي معنا دي نسخ کوم هغه اسانه تعریف ده وهو رفع حكم شرعي بدلیل شرعي متأخر صدا او چتواله دی یو حکم الهي دی شرعي حکم ده او په داس یو دلیل سره هغه به ورسته وي هغه به شرعي نو ما تقدمت ویل کی منسوخ دا ورستنی ته ویل کی یا ناسخ دا معنی اصطلاحي ده خو ګوري دا خبره زین نشین کی دا نسخ هغه وخت وسه رسول کریم صلی الله علیه وسلم زوندای کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات شوی بل پیغمبر ناراضی نو نسخ ناراضی په کلام دی د نسخ هغه دروازه بند شوی دا معنی اصطلاحي دی نسخ اقسام دی نسخ
کشف الباری کې بهترین بیان سوی د اقسام د نسخ په باره کې 11 جلد کتاب تفسیر. نسخ کې یو قسم تقسیم داسې ده: نسخ د قرآن بالقرآن، نسخ د سنت بسنت، نسخ د سنت بالقرآن، نسخ د قرآن بالسنت. څو قسمه را؟ څلور قسم. اول قسم ترازو نسخ د قرآن بالقرآن، نسخ د قرآن بالقرآن. نسخ د قرآن بالقرآن یو قسم داسې ده چې الفاظ منسوخ وي حکم باقی پاتې. دا ډېره کمه ده په قرآن کریم کې. الشیخ والشیخة اذا زنایا په سورة نور کې یا په سورة احزاب کې دا یو آیات. نو حکم باقی فاتح ده چې هغه رجم د محسن او د محسنې ده، خو الفاظ په قرآن کریم کې نشته. دویم قسم نسخ د قرآن بالقرآن چې الفاظ باقی فاتح وي او حکم هغه منسوخه شوی دی. په مکی سورتونو کې په مکی دور کې چې څومره آیاتونه دي عفو دي اعراض دي کفارونه، دا په مدني آیاتونو سره چې آیاتونه دي جهادي په غسل منسوخه شوی. دې ته ویل کېږي نسخ د قرآن بالقرآن سره چې منسوخ الحکم دي منسوخ تلاوت نه دي، الفاظ باقی فاتح دي. په دې کې څه حکمت ده؟ په دې کې یو حکمت دا ده، مفسرین وایي چې دا هغه الفاظ د ثواب نه خالی نه دي. سره دې نه په حکم باندې په عمل نه کېږي، په هغه الفاظ د ثواب نه خالی نه دي. او بل حکمت په دې کې تذکره د نعمت دی الله جل جلاله. هغه تذکره د نعمت دی الله داسې ده چې یو کافر به دې راواخلي او به دې تړي، لاسونو پښې به درته وتړي، مال به دې نه واخلي، ناموس به دې بې عزته کړي، ته به جهاد نه کوې، ته به توره نه راخلې. دا ګرانه نه. الله جل جلاله تذکره د نعمت کې چې امر د جهاد مې ته وکړې دې ذلت نه اخلاص. او بل قسم داسې چې هم الفاظ منسوخي په قرآن کریم کې، هم حکم هغه څنګه راغلی منسوخي. د حضرت صدیقی په دې روایت کې راځي وکانا فيما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات. لس کرته رضا سره به یو حکم ثابت ده، هغه الفاظ په قرآن کریم کې منسوخ دي، هغه حکم منسوخ راغلی. دې ته ویل کېږي نسخ د قرآن بالقرآن. بیا نسخ د قرآن بالقرآن کې دا خبره ذهنشین کړي. الله جل جلاله فرمایي ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. کله کله به نسخ لا اله بدل وي، بل حکم به نه راغلی. د دې مثال په قرآن کریم کې داسې ذکر شوی منافقانو به رسول الله تنګاوه، د سره پټه مشوره کوم. نو الله ویلي چې رسول الله سره څوک مشوره کوي نو اول به صدقه پیش کوي. هغه حکم منسوخ سو خو بدل نه راغلی. نسخ لا اله بدل. او بیا بل قسم نسخ د قرآن بالقرآن کې دا ده چې نسخ وی اله بدل، خو بدل دوه قسمه یا څو قسمه: اله ما هو الاسقل، اله ما هو خیر، اله المساوی. نو د رمضان روزه سي فرض نه و، د عاشورا د ورځې روزه فرض و، د ایام البیض د روزې دا فرض وي، د 14 15 نو دا خو اسانه ده. د رمضان روزه فرض و، دا اسقل ده په ثواب زیات. دا اله ما هو الاسقل تر. او کله به اله ما هو خیرین، مطلب دا ده چې سهولت به پکې، اسانتیا به پکې. کله چې روزه فرض و نو د ماښام نه وروسته به چې کوم سړی ویده سو، سوره بقرې کې به انشاءالله راسي، پیشلمۍ ورته جایزه نه و. دا حکم الله جل جلاله منسوخ کله دین آسان الله راولي دي چې صبح صادقه پورې خوراک چکا کولی شي، که خوب نه وړاندې که خوب نه وروسته. او کله کله به نسخ هغه مساوي ته راغلي، 14 میاشتې یا 14 میاشتې پیغمبر علیه السلام بیت المقدس ته لمونځ وکړ، او بیا حکم د تحویل قبله راغی بیت الله. نو دې کې خو یې کې یو ستړی ستومانتیا ده، څه فرق نشته پکې، یو دې طرف ته مخ ګرځولي که دې طرف ته مخ ګرځولي. دا بیان د نسخ د قرآن بالقرآن. نسخ د سنت بالسنت.
نسخ د سنت به سنت اول قسم نسخ د خبر متواتر په خبر متواتر سره بل اتفاق جایز نسخ د خبر واحد په خبر متواتر سره بل اتفاق جایز نسخ د خبر متواتر په خبر واحد سره د اهل ظواهر په نسبت باندې جایز ده د جمهور په قاو په نسبت باندې جایز ده لکه په ناسخ کې خدا شرط چې د منسوخ سره به یا برابر یا به نه قوي او خبر واحد خدا ضعیف ده په نسبت سره خبر متواتر دي ته نسخ دي سنت به سنت ویل کیږي بل قسم نسخ دي قرآن به سنت نسخ دي قرآن به سنت حدیث دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی راضی الا لا وصیت لوارث الا لا وصیت لوارث قران کریم کی ذکر دی وصیت دی وارث لپاره غلی سی والدین او حدیث دی رسول الله کی راضی الا لا وصیت لوارث دته ویل کیږي نسخ دی قران به سنت دا دی احناف په نسبت باندې جایز ده امام شافعی رحمت الله علیه په نسبت باندې جایز نه ده امام شافعی صاحب فرمای چې دا سنت دی قرآن سره برابر نه ده د قرآن درجه اوچته ده خو احناف فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تاسو بار په کتابونو کې اوریدلی چې په خبري مشهور سره خبري متواتر سره زیادت په کتاب الله باندې جایز نو دا احناف په باندې جایز قابل قسم نسخ د سنت بالقرآن نسخ د سنت بالقرآن ولس میاشتې شپاړس میاشتې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیت المقدس ته لمونځ وکړ چې اولې هجرت وکړ مدینې منورې ته نو د الله د طرف نه حکم راغی فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام دې ته نسخ دی سنت بالقرآن ویلی کېږي دا هم د احنافو په نسبت باندې هغه جایز داسې نسخ د سنت په سنتو سره راغلي دی یو مثال کله چې ابتداء صحابه کرام په دین دی اسلام کې داخله سو پیغمبر علی السلام دی زیارت نه منی کړ چې د بوتانو دی عبادت سره دی قبرونو دی عبادت سره دوی عادت ترمذی شریف کې دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل كنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزروها وړاندې تاسو ما منی کړی وې چې زیارتونو ته مزي نو اوس تاسو زیارتونه کوي دې ته نسخ دی سنت به سنت ویل کی دا و اقسام د نسخ دا بهترین بیان کشف الباری کړی کني علامه سیوطی رحمت الله علیه کړی دا صفه قران کریم کې څو منسوخ آیاتونه دي نو دې کې یو رائے د متقدمینو ده او یو رائے د متأخرینو ده متقدمینو حضرات رائے دا و چې دا خاص ناسخ دی عام ده دا مقید دا ناسخ دی مطلق ده نو ځکه د دوی په اصطلاح کې دا منسوخ آیاتونه زیات راځي چې 1500 ته یا 600 ته رسیږي او د متأخرینو اصطلاح هغه بدله ده خاص د عام لپاره ناسخ نه ګڼي مقید د مطلق لپاره ناسخ نه ګڼي نو د دوی په اصطلاح کې تر 6 پورې یا تر 10 پورې یا تر 15 پورې آیاتونه یادې چې دا منسوخ دي 600 دا 600 بعضی مفسرین فرمایي دا هغه آیاتونه دي چې مثبت احکام دي او دا 6 هغه آیاتونه دي چې هغه منسوخ شوي چې د په روایت کې راځي د قران کریم آیاتونه 600 ها بل مضمون په دې بحث کې هغه دا چې نسخه په کلام الهي په کتب الهیه کې ثابت نه ده نسخ نه انکار يهودو کړی ده په مسلمانانو کې د ابو مسلم اصفهاني په نامه باندې یو کس یادېږي شراح را نقل کړی مفسرینو یې نوم را نقل کړی ده هغه ته انکار کړی ده چې نسخ نسته يهود داسې وایي که په کتب الهیه کې نسخ راسي بیا بدا راځي د بدا معنا دا ده چې دا مخکنی رایه غلطه سي دی وسړي ورسته بل رایه بل فکري بیا وای نسبت غلطی الله جل جلاله ته راځي خدا دې دوی هغه کما کلتوب ده که دوی قائل سي په نسخ باندې نو کوم خو بار وایي چې تورات منسوخه ده ځکه دوی په دې باندې اقرار نه کاوه په دې نسخ باندې بیا په کتاب منسوخه سو علامه صابونی رحمت الله علیه په خپل مقدمه کې التبیان فی علوم القرآن
علامه سیوطی رحمت الله علیه په خپل مقدمه کې الاتقان، علامه زرکشی رحمت الله علیه په خپل مقدمه کې البرهان، علامه زرقانی رحمت الله علیه په خپل مقدمه کې مناهل العرفان، دوی د نص په باره کې داسې فرمایلي دي: انبیاء حضرات اتباع القلوب دی الله دی جانب نه، د زړونو علاج کوي. د دنیا کوم یو طبيبي چې د بدن علاج کوي، د بدن کوم علاج کوي، نو د یو کال دوايي په یو ورځ باندې نه ورکوي، د یو کال دوايي د یوې میاشتې لپاره نه ورکوي. جسه بار بار دغه د مزاج مطابق داسې دوايي بدلوي، ورته را بدلوي چې دا دی هغه حاذق ماهر ډاکټر دغه یو خصلت اولای کمال. الله جل جلاله آسمانی کتابونه په انبیاء باندې نازل کړي چې اتباع القلوب دي. بخاری شریف کې راځي د صدیقی روایت ده چې الله جل جلاله حکمونه راولي ګل منځ وکړي، بیا زکات نو بیا امر د زکات راغی، بیا روزه نو بیا امر د روزه راغی. نو صدیقی په روایت کې راځي ک ور دی ورنه الله ویلی وای چې هم د منځ کوي هم زکات ور کوي روزه ساتي، نو خلق ویلی یو دامن نس کوي، لوی خیر به محروم. نو الله جل جلاله د خپل بندگانو ترتیب دغه څه تدریجا وکړ. نو نسخه په نسبت سره د موږ تاسو علم ته نسخه ده کنه، او د الله ته نسبت واخلي نو دې ته اتحاد حکم شرعي ویل کی. دی الله په علم کې واسي دی عبادت او دی بندگانو لپاره دغه حکم تر دغه زمانه پورې، او د دې زمانه نو وروسته به دغه حکم نه. نو په دې نسخه کې مفسرین حضرات دغه حکمت بیان کړی دی، او دې ته بدا نه ویل کی. دا خدای هغه د يهودو ده چې یو هغه انسان دا کمال وینو، دا باندې الله څنګه علمي کلام نه وی. دا نسخه آدم علیه السلام په زمانه کې د خور سره نکاح جایز و، د حضرت یعقوب علیه السلام په زمانه کې جمع بین الاختین جایز و. یمونږ تاسو په دین کې دا حکم منسوخ شوی. د یوسف علیه السلام په دې زمانه کې انسان ته د تعظیم او د اکرام سجده جایز و. یمونږ تاسو په دین کې دا حکم هغه منسوخ شوی. د نسخ دغه حقیقت سوکه دا والحمدلله اتم بحث سی حقیقت نسخ نه هم بحث مخاطبات القرآن دا هم زیان نشین کی. قرآن کریم کې الله جل جلاله یو خطاب داسې کړی دی: یا ایها الناس، مسلمانانو ته شامل ده، کفارو ته شامل ده. یو خطاب الله کړی دی یا ایها الذین آمنوا. کله خطاب عامی مراد د خصوص وي، کله خاص وي مراد د عموم. دې وضاحت نه وړاندې دا خبر زیان نشین کی. دا ایجاد د شرک په دنیا کې کله وسو؟ نوح علیه السلام نه وړاندې په دنیا کې هغه شرک نه و. سوره نوح کې داوود، یغوث، نصر داسې ذکر شوي دي. دا د صالحانو نیکانو خلکو نومونه. د وخت په تېرېدلو سره دا خلک وفات سو، خپلوان نهایت زیات پسې خفه سو. ابلیس د موقع په لاس باندې ورغله چې علم نه وي که نه، نو ګمراهي هغه ابلیس ته د انسانانو ډېر اسان دی. موقع په لاس باندې ورغله دغو خلکو ته راغی: تاسې خو په دې صالحانو نیکانو پسې ډېر خفه یاستئ، مجسمې یې برابرې کړئ، تصویرونه یې جوړ کړئ، تاسې به نظر ورباندې لګېږي د هغوی عبادت به در یادېږي، هغسې عبادت به کوئ. مجسمې یې پرې جوړې کړې. کله چې دا قرن ختم سو، بیا ابلیس د هغوی اولادونو ته راغی چې دا جماعتونو ته ویسئ، کله په عبادت ودرېږئ نظر به پرې لګېږي، نو د هغوی عبادت به درته یادېږي، خشوع عاجزي د هغوی به یادېږي، هغسې عبادت به کوئ. په دې زمانې باندې جماعتونو ته راغی. دا قرن چې کله تېر سو، بل قرن راغی، نو هغوی ته یې خبره وکوله: تاسې نه هېر دي، تاسې پلارانو دا مجسمې ولې جماعتونو ته وړې وې عبادت کوه، ته د دې عبادت یې کوه. نو ایجاد شرک وسو، بت پرستي شروع سو. نوح علیه السلام الله جل جلاله پیغمبر ورته راولېږه. په مکه مکرمه کې ایجاد شرک په کومه زمانه کې وسو؟ بخاری شریف کې دی رسول الله فرمایي چې عامر ابن لحی دا په جهنم کې د لیلة الاسراء په شپې باندې ما ولیده چې دا کلمې د عورت نه راوتلې وي او خپل داسې ورباندې ګرځېدل راګرځېد. دا کوفې ته لاړ د رسول الله د پیدایش نه وړاندې.
یهوبل په نامه باندې بوت یې واخیست، دا یې مکې مکرمې ته راوړ. دلته بیا یې دغه بت په نامه باندې به یې دا اوښې نظر کولې. اول ایجاد شرک په مکه مکرمه کې ده کړی، او اوښان یې د بت دپاره هغه نظر کړي. نو په دې پاکه ځمکه کې ایجاد شرک د هغې زمانې نه اوس. قرآن کریم کې الله جل جلاله دا خطاب مشرکانو ته کړی، ځکه دا شرک یو عیب ده، یو نقصان ده په انسان کې. نو الله جل جلاله ته خطاب وکړ. د دې داسې مثال علماو بیان کړی دی. دا شرک په الله جل جلاله باندې ډېر بد لګېږي. مثال یې داسې بیان کړی، یو مثال چې یو مسلماني مشرکان کفار یې ونیسي، ظالمان یې ونیسي، دیوال ته یې ودرېږي، په دې لاسو په دې لاسو په قدمونو میخونه ورته ووایي، او د ده اهلیه کز او لورګانې هغه حاضرې کړي، ورته بربنډې کړي، بدعملي ورسره کوي. نو دی به څه وکړي؟ خو داسې به سترګې پټې کړي، بل ورڅه نشي کولی، لاسونه یې بند. دا شرک الله جل جلاله باندې داسې بد لګي. دا یو مثال شو. بل مثال یې داسې بیان شوی چې د یوه سړي کور ته میلمه راسي او دی په کور کې نه وي زنانه یې، او زنانه یې اکرام وکړي، اخر ورسره زنام. نو چې خاوند یې راسي، خاوند ته حل ووایي چې داسې مې د میلمه اکرام وکړه. نو ګوره په مال باندې، په پیسو باندې، په یوه شي به نه غوسه کېږي، په دې به غوسه شي، په عزتي دې ولې جوړوه. نو دا په دې ما بې تا په مابین کې تعلق. نو د قیامت په ورځ باندې که کفار ووایي، مشرکان ووایي چې موږ خو د عیسی علیه السلام عبادت کړی، یا د ملایکو موږ عبادت کړی. عیسی علیه السلام خو یا الله د تا پیغمبر و، نو الله به وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت خو تر ما پورې مختص، په دې کې خو د ما سره څوک شریک نه. نو په هغه د مکې مکرمې په دې خلکو کې شرک و کفر و، الله مخاطب د خپل کلام وګرځول. بل نقصان دا و پکې زوندۍ لورګانې به یې په ځمکه باندې ښخولې، ملوکو طایفې و پکې، حل مالداره په دې فقیر و مسکین باندې هغه یو ظالم. الله جل جلاله په قرآن کریم کې خطاب کړی ده په دې الفاظو باندې، یا بني اسرائیل، یهودو ته، نصاراو ته. یهودو کې ډېر نقصانونه و، آسماني کتاب کې تغییر و تبدیل وکړ. جسم دی الله دی فرض ثابته او سي دی خالق په ورځ باندې الله ستړی سو، ستومانه سو، وضاحت به د آیاتونو په تفسیر کې راز په خپل تخت باندې کېناست او پښې داسې راوځړولې. الله ته جسم ثابتوي. نو الله مخاطب دی خپل کلام وګرځول چې اصلاح د ځان وکړي، دا عقیده پرېږدي. نصارا هم د عیسی علیه السلام په باره کې عقیده د تثلیث، یا د اله، یا د الله بچی، یا ثالث ثلاثه، دا عقیده یو د عیسی علیه السلام په باره کې. او دوی به ویلې چې دا حشر روحاني به د قیامت په ورځ باندې وي، جسماني به نه وي. جسم ته به عذاب نه ورکولی کېږي، یوازې به روح ته ورکولی کېږي. نو الله جل جلاله مخاطب د خپل کلام وګرځول چې دا نقصانونه پرېږدي. مولا روم په دې باره کې یو واقعه ذکر کړې ده چې د قیامت په ورځ به دغه عذاب هم بدن ته ورکولی کېږي، یا په دې قبر کې هم به روح ته ورکولی کېږي. په مثال یې ذکر کړی، یو واقعه ذکر کړې، یو سړی په سترګو باندې ړوند او بل هغه په پښو باندې شل، نږدې د انګورو د یو باغ سره و. مشوره یې وکړه چې زه د انګور خورو. نو دا ړانده ته دا ګوډ وایي ما په اوږو باندې کېنوه، نو لار به ګورو روان به سو چې به انګور وخورو. دواړه لاړ، انګور یې وخوړل، باغوان راغی وینیول. ړانده ته وایي چې ولې راغلی؟ نو هغه وایي چې ما خو لار نه لیدله، شل لار لیدل، زه غه راوستلی یم. شل ته یې ویلې چې ته ولې راغلی؟ وایي زه خو تلی نستم، ړانده په اوږو باندې راوړم. وایي دواړه ګناهګار یاستئ، دواړو ته عذاب. که روح دا اواز وکړي د قیامت په دې ورځ باندې، ما خو سترګې نه وي، د ما غوږونه نه وو، د ما خو لاسونه نه وو، او بدن دا اواز وکړي چې روح نه وای، نو په ما کې خو حرکت نه و، نو کار خو دواړو کړی ده، راحت به مې د دواړو لپاره او عذاب به مې د دواړو. نو دا نقصانونه په دې خلکو کې وو. الله جل جلاله مخاطب د خپل کلام وکړ. مسلمانانو ته په دې الفاظو باندې الله خطاب کړی دی، یا ایها الذین آمنو. عبد الله بن مسعود صاحب فرمایي چیرته په قرآن کریم کې تاسو تلاوت کوئ او د الله دا کلام اورئ، یا ایها الذین آمنو، انتظار کوئ چې له دې نه وروسته یا بشارت ده یا تخفیف ده، یا به د الله داسې کلام را رواني چې هغه به د جنت زیری، د الله د رضا زیری وي، او یا به الله جل جلاله د عذابونه بیان کړي. محبوب بندگان دی الله، الله ته خوښ بندگان دی الله،
نو هغه مسلمانان دي. په دغو الفاظو الله ورته خطاب کوي. علامه زرکشي په البرهان کې لیکلي دي چې قرآن کریم کې خطاب هم عامي وسره مقصود هم عمومي. ان الله على كل شيء قدير والله بكل شيء عليم. دا خطاب هم عام ده او مقصود هم سره عموم ده، او کله به خطاب خاص مقصود به هم سره خصوص. الله فرمایلی دي ذق انك انت العزيز الكريم. نو دا خطاب هم د فرعون په باره کې سوی دی، د ظالمانو په باره کې سوی دی، ټول انسانانو په باره کې نه دی سوی، مراد هم سره خصوص. او کله کله به خطاب خاص وي مقصود به سره عمومي. یا ایها النبی قل لازواجک. نو خطاب عمر علیه السلام ته سوی، مقصود سره عموم ده، تمامي مسلمانانو ته مراد دي. او کله کله به داسې وي سی خطاب هغه عام یو مراد سره خصوص وي. آمنو کما آمن الناس. نو ناس خو عام ده، خو دلته یوازې هغه صحابه کرام ته مراد دي. منافقانو ته الله ویلي دي آمنو ایمان راوړي کما آمن الناس، څنګه چې هغه صحابه کرام ایمان راوړي. دا و بیان دي مخاطبات القرآن. نهم بحث، لسم بحث په دې مقدمه کې دا په بیان دي تفسیر کې سو مضامین بیانېږي. اولنی مضمون حاجت الی تفسیر. د الله جل جلاله د رحمنا او د الله د علمنا دا خبر ډیره لري ده چې داسې یو خبر او داسې کلام بندگانو ته راولېږي چې هغه نه ورباندې پوهېږي. محمل الفاظ الله جل جلاله نه رالیږي. که د الله کلام د بندگانو د اصلاح لپاره وي چې دوی نه ورباندې پوهېږي، نو بیا به څه اصلاح ورسره راسي؟ نو د الله جل جلاله کلام قرآن کریم هغه دنیا ته راغی، نو تفسیر ته ولې ضرورت پیدا کېږي؟ په دې کې څه حکمت ده؟ علامه سیوطي رحمت الله علیه الاتقان کې لیکلي دي یو مصنف کتاب جوړ کړي شرح ته ضرورت پیدا کېږي. ولې؟ یا د دې وجې نه چې په دې مصنف کې کمال علمي ډېر زیات وي، او یا په دا کتاب کې باریکۍ نهایت ډېرې زیاتې وي، نو شرح ته ضرورت پیدا شي. یا په دې کتاب کې داسې کلمات وي، داسې جملې وي چې هغه احتمال ډېرې معنی ولري، نو د الله علم ته د انسان علم نشي رسېدلی. د الله د کلام د کمالاتو ته د انسان هغه کلام نشي رسېدلی. نو چې د یو انسان کلام هغه شرح ته ضرورت لري، تفسیر ته ضرورت لري، نو د الله جل جلاله هغه د کلام تفسیر ته ضرورت پیدا کړي. بله وجه مفسرینو دا بیان کړې ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم امت ته الله جل جلاله یو کمال ورکړ په دې باندې، په دې تفسیر باندې. کمال یې داسې ورکړ. دا واقعه به ووایم، بل ځای کې سنسور راځي، تاسو ته به ښه یاد وي. د حضرت میمونې رضی الله عنها په نوبت باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم عباس صاحب خپل بچی ته چې عبدالله د وایي ته نن شپه د خالا کره لاړ سه. ولې لیږه طالبان چې علم زده کړي، د رسول الله حالت وګوري، اقوال یې واوري، حالت یې وګوري. نو د پلار خو یو لوی رحم په بچي باندې دا رسي دین ته یې هغه وخت ته لاړ سه. دی چې کله هلته لاړ، پیغمبر علیه السلام د خپلې اهلیې سره داسې څملاست، دا ادب وکړي د پښو طرف ته داسې څملاست، نابالغ و دا وخت. د شپې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تهجد ته اوچت سو، ده اوبه کېښودلې، خو هلته ونه درېده، نور ته نه راستون سو. دا ادب وکړي چې اوس هغه لاټین سره د نږدې استاد ته سړی ونه درېږي. رسول الله او داسې وکړه، ده او داسې وکړه. پیغمبر علیه السلام په نوافلو باندې ودرېده، دی راغی د رسول الله چپ طرف ته ودرېد. په عمل قلیل سره پیغمبر علیه السلام کې طرف ته راتاو. پیغمبر علیه السلام د ځان سره داسې متصل دراو، دی نه درېده، شاته کېده، شاته ودرېد. داسې د ما ګوتو ته ګوري چې د عبدالله بن عباس صاحب د پښو سرونه وي، د رسول الله پل دي، داسې ودرېد. پیغمبر علیه السلام سے کله فارغ سو، داسې دعا یې ورته وکوله: اللهم فقهه فی الدین وعلمه تعویل القرآن او کما قال علیه السلام. د دې دعا یو مطلب دا سو:
که چېرته د دنیا په دې نعمتونو کې د علم نه لوی نعمت وای هغه دعا به رسول الله ورته کړې او بل دعا رسول الله په اخر کې دا وکوله چې دا تعویل د قران کریم ورته وکړي معنا د قران کریم تفسیر د قران کریم ورته وکړي دې دعا نه سره ثابت شوه چې دا تفسیر ته موږ ضرورت لرو رسول الله دا دعا ورته وکړه رسول الله دعا وکوله ورسته رسول الله ته د پښتنه کې سما سره یو ځای ولې نه درېدي وای دا کله دی عبد الله دی پر مناسب رسیدي الله دی پیغمبر سره یو ځای ودرېږي شرح بخاری فرمایي چې په دې حدیث کې ډېر تر اویاو پورې مسائل دي علامه عینی عمدة القاری کې فرمایلي خو یو اهمه مسله دلته دا رسیدي حصول د علم لپاره یو بهترینه ذریعه دی استاد دعا چې هغه دعا د کرسي اخره ما غشاګت کمال کوي نو خبره مې تر دې کوله چې الله جل جلاله دا کلام تفسیر ته وری ضرورت لري الله دی امت علما او تدقه درجه نصیب کړل چې هغه تفکر دی الله په دې کتاب کې چې استنباط تنوسی قسم قسم مسائل ته مستنبط سي او الله جل جلاله دا دی تفسیر درجه تعالی دوی ورسو دی امت علما او دا دی امت یو فضیلت دا سه کلمات الله فکر راولې غلي دا جملې الله راولې غلي الله امر په دې باندې وکړي تفکر پکې وکړي چې دغه مرتبه ته الله ورسي حاجت ضرورت تفسیر ته ځکه هم ستراجي صاحب یو سړی بیمار وي او د زړه بیماری ښه سخت بیماری او طبيب او ډاکټر ته لاړ شي نسخه درته ولیکي ته راسې راوړې سي عمل پیونه کې ځان پې پوهنه کې نو څه به جوړ سي چې دوا وانخلي پوښتنه ونه کې چې څه یې راته لیکلي دي نو څه به جوړ سي نو دا دی الله جل جلاله کلام نه مونږ ته راغی چې موږ په معنا باندې نه پوهېږو نو څه عمل وکړي کله چې یو سړی په معنا باندې پوه سي نو وروسته به بیا عمل وکړي نو د قرآن کریم تفسیر ته موږ تاسې شدت حاجت ته لوی ضرورت ورته اصفهاني رحمت الله علیه فرمایلی دي چې دا فضیلت یو علم په دا بل علم باندې راځي نو دا د څو امور دی وجه نه راځي یا په اعتبار د موضوع سره یا په اعتبار د غایب د غرض سره یا په اعتبار د شدت الحاجت سره نو هغه علم د صیاغت د زرګری د دې موضوع سره اوسپین دي او علم د دباغت د دې موضوع سرمنی د سبدوی ته نزي نو ګوري د موضوع په اعتبار سره علم د صیاغت د بهتر یو علم د کناست د سجای بسنګ صفا کوي یو علم د طبابت نو د طبابت د علمي موضوع د انسان صحت انسان سمسل او د کناست موضوع هغه جای صفا کول نو علم د طب ته بهتر او یا دی و علم هغه فضیلت په اعتبار د شدت الحاجت سره وي بازار تلاړ شای اخلا خرڅوي په بازار کې نو چی شي ته ضرورت لري دی فقه مسایلو ته ضرورت لري چې دا حلال کدا حرام ده حضرت عمر رضی الله عنه اعلان کړی چې د ما په بازار کې به هغه سړی بيع او شراء نه کوي چې هغه په بيع او شراء باندې علم نه لري چې دای به خبر نه سود به نه سوي نو علامه اصفهاني رحمت الله علیه فرمایلی دي چې شدت حاجت د مسلمان سړي عاجلی عاجلی دنیوي او اخروی هغه دی الله جل جلاله کلام ته شدت حاجت کدی دنیاوی کدی آخرت وی کا عاجل وی کا عاجل وی هغه دی الله جل جلاله کلام ته نو سیدی الله کلام ته حاجت پیدا سو ضرورت پیدا سو نو دې تم ضرورت سی ور باندې پوښوي نو شدت حاجت هغه تفسیر ته پیدا سو دا بیان دی ضرورت له تفسیر سو بیان دی فضیلت تفسیر یعنی قران زده کول حضرت علی کرم الله وجهه د جابر بن عبد الله رضی الله عنه ډیر احترام کاوه شاته نه پښتنه وکړه چې ته په عشره مبشره کې خلفای راشدینو کې د رسول الله د ترزوی زومی ته بیا دی یو انصاری صحابي د مدینه منورې د ډیر احترام او اکرام کوي حضرت علی صاحب فرمایلی چې هغه د دقه آیات په معنا باندې فيږي ان الذي فرض عليك الكتاب څنګه راځي لرادو کله معاد قران ذکر شوی ها شغادي دغه آیات په تفسیر او ترجمه باندې پیږي ځکه زه احترام دینم دا معلومه شوی چې چاته د قران معنا ورزي باید د احترام وکول شي ها
مجاهد رحمت الله علیه تابعی دی، عبد الله بن عباس صاحب شاګرد، هغه وایي احب الخلق الا الله اعلمهم بما انزل. چې رب العالمین جل جلاله ته هغه مخلوق خوښ ده، هغه انسان خوښ ده چې هغه د الله په کتاب باندې پیږي. مسروق رحمت الله علیه دا تابعی ده، دا بصری ته راغی د یو آیات د تفسیر د ترجمې په باره کې. دلته چې کوم استاد قرطبي لیکلی دي هغه شام ته تللی و، د بصرې نه تر شامه پر یوه میاشت مزل و، بیا هم پسې روان سو، هلته لاړ ته نزدیک. عکرمه د عبدالله بن عباس صاحب شاګرد، عکرمه دوه دي، یو عکرمه بن ابي جهل ده، دا صحابي ده، په یرموک کې شهید سوی. یو عکرمه د عبدالله بن عباس صاحب شاګرد ده، وایي 14 کاله ما د علماونه پوښتنه کوله، 14 کاله. الله وایي غالبا سورة نساء ده، ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله. چې دغه من صحابي څوک چې د ده په باره کې دا آیات نازل سوی ده. 14 کاله په علماو پسې وګرځېدم، آخر مې نوم پیدا کړ چې حضرت زمره رضی الله عنه. عبدالله بن عباس صاحب یو واقعه په بخاري شریف کې ذکر شوی، بل ځای کې بیا تفصیلوار درته وایم چې 2 کاله زه ما عمر صاحب ته زه ګرځېدم راګرځېدم 2 کاله چې زه دا پوښتنه ترې نه وکړم چې هغه د رسول الله کومې 2 بیبیانې وې چې رسول الله ته اتفاق وکړه او ګبینې په رسول الله باندې حرام. سوره تحریم کې به واقعه راسي. نو اخر داسې موقع الله را تراکه چې د عمر صاحب سره حج ته تللی وم، بیرته مې وفرسي کوله، په لاره کې دا اودس کوه، ما ورته اوبه ورچولې، ما ویلې چې دا موقع د نه خطا نه سي. نو د عمر صاحب نه مې پوښتنه وکړه چې دا کومې بیبیانې د رسول الله وي؟ عمر صاحب راته وفرمایل حضرت عایشه او حضرت حفصه. ترمذي شریف کې حدیث رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اعرب القرآن والتمسوا غرائبه. اعراب 2 معناوي دي. مدینی منورې ته تفسیر قرطبي کې دا واقعه ذکر شوې ده مقدمې کې. مدینی منورې ته یو عربي راغی، د قرآن کریم د آیاتونو پوښتنه یې کوله. یو قاري ورته تلاوت وکړي ان الله بریء من المشرکین ورسوله. دا ورسوله مجرور وي، چې مجرور سي بیا په معنا دا ده چې الله جل جلاله څه تعلق نه لري د مشرکانو سره، ته نه بیزار او الله د خپل پیغمبر نه بیزار چې مجرور سي، دا معنی. نو هغه عربي ویلی چې اوس الله د پیغمبر نه بیزار وي، نو داسې پیغمبر باندې زه څنګه ایمان راوړم؟ دا خبر عمر صاحب ته ورسېد. عمر صاحب عربي راووت، وایي داسې نه ده ان الله بریء من المشرکین ورسوله، داسې نه کړه چې الله هم بیزاره ده، الله پیغمبر د مشرکانو نه بیزاره. نو هغه عربي ایمان راوړ. ابو الاسود دو اولی دا قبیله ده، ولی خواتی پیزنی، کله با پلیکلو کی ابو الاسود ولی رحمت اللہ علیہ رضی، کله ابو الاسود دو علی رحمت اللہ علیہ رضی، دو ال بیا قبیلیت منصوب سو. عمر صاحب ورته امر وکړ چې الله قرآن کریم ته وضع د اعراب وکوه. یعنی تفسیر قرطبي په مقدمه کې لیکلي چې امر یې د قوانین د علم نحو وکړ، ایجاد علم نحو د دې زمانې نه اوس. نو ګورې حدیث کې داسې راځي ترمذي شریف اعرب القرآن والتمسوا غرائبه. نو د اعراب 2 معناوي. اعراب د اظهار په معنا سره، یو معنا دا د قرآن کریم معنا زده کوي، غرائب طلب کوي. غرائب رسول الله فرمای هغه دا چې حلال او حرام کې وپیسه. او د اعراب معنا دا هم کېدلی شي چې هغه حرف په خپل مخرج کې ادا سي او اجرا د اعراب باندې وکول شي. کنز العمال کې دا حدیث ده او په تفسیر قرطبي په مقدمه کې مرا نقل کړی چې کوم یو سړی خپل کوشش کوي قرآن کریم زده کوي اجسه، خو بیا هم د تلاوت په وخت کې تر خطا کېږي لګ، نو الله ملائکه مقرره کړي دا هغه برابرۍ د قصیدې الله ته پورته کوي. نو پخواني خلک به درته یادېږي کله کله غلطېږي طالبان بیا ډېر اعتراضونه مور باندې کوي چې هغه دې ته مجبوره کوي چې نور بیا تلاوت نه کوي. بیا رب العالمین جل جلاله بیا هم په یو حرف باندې 10 نیکي ورکوي. او که چېرته یو سړی د قرآن په معنا پیږي، دا تجوید باندې پیږي او داسې تلاوت کوي د قرآن کریم چې هغه حرف په خپل مخرج کې ادا کېږي، اجرا د اعراب هم ورباندې راځي، فاعل مفعول منصوب مرفوع، نو الله په یو حرف باندې اویا نیکي ورکوي.
چې په معنا باندې پیږي بار بار ترجمه وکړي چې دا قرآن هم زده شي او داسې اسانه خو نه ده چې په یو کال باندې د سړي زده کېږي دا 100 کاله دا موږ تفسیر کوو بیا مطالعې ته ضرورت لرو. نو اعرب القرآن دو معنا نیو کولی، یو معنا دا ده چې دا اعراب ورباندې جاری سي په سمې طریقې تلاوت وسي، او دویمه معنا دا ده چې هغه معنا طلب سي او تفسیر طلب سي. ابو بکر رضی الله عنه فرمایي، علامه سیوطي رحمت الله علیه دا روایت را نقل کړی د خپل مقدمه چې زه د قران کریم دی یو آیات معنا زده کم دا له دین را تخره سي یاد. عبد الله بن بريده رضی الله عنه عن رجل من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمائی چې ما ته دا معلومات وسی چې سلويش پی بیا لاقی ته مزل او دا می یقیني چې زه د قران کریم دی یو آیات تفسیر التز د کولای سم بیا هم دا سلويش په مزل زو کمان ته بلاس. حضرت عمر رضی الله عنه فرمائی چې د قران کریم دی یو آیات تفسیر زده کول دی یو شهید ثواب الله جل جلاله کسته ورکړي. د شهید دا قربانی د مجاهد دا قربانی دا هم یو عمل متعدد اهل اسلام ته نفع رسیږي او قران زده کولم دا یو عمل هغه متعدد دي ته ویل کېږي فضیلت اهل تفسیر فضیلت تفسیر. عبد الله بن عباس صاحب د دې آیات په تفسیر کې فرمایي، مجاهد رحمت الله علیه فرمایي، قتاده رحمت الله علیه فرمایي ومن يؤت الحکمه فقد اوتي خيرا كثيرا. حکمت ذکر شوی د دې حکمت معنا عبد الله بن عباس صاحب کړی د په دې باندې چې د قران کریم تفسیر دی. قتاده رحمت الله علیه کړی ده، مجاهد رحمت الله علیه کړی ده چې دا حکمت معرفت دی حلال او دی حرام او دی ناسخ او دی منسوخ محکم متشابه او تفسیر دی قران کریم دا دی. دا و بیان خلاصه دی دی مضمون سے حاجت الى تفسیر فضیلت دی تفسیر بل مضمون معنا دی تفسیر. یو کلمه دی تفسیر ده بل کلمه دی تعویل ده. تفسیر دی فسر نه یا دی سفر نه راخستل سوی د مقلوب دی فسر وضاحت ویل کی. عربی زبان کې مفسره هغه د طبيبانو ډاکټرانو هغه شیشې ته ویل کی چې اوینه داسې کتابوي چې د مرض په کې وضاحت وسی نو د وضاحت په معنا سره راځي. بل کلمه دی تعویل ده. د تفسیر او د تعویل په باره کې د متقدمین او مفسرین رائے دا وسدا سره واحد دي، مترادف الفاظ دي، او د متأخرین رائے دا سنا فرق په مابین کې راځي. تعویل دی اول راخستل سوی دی رجوع په معنا سره نو دغه معنا الفاظ د قران کریم ته راځي کول یعنی یو معنا راخستل او راځي کول. بیا فرق دی تفسیر او د تعویل په مابین کې یو فرق امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه په مفردات القرآن کې دا څه کړی چې تفسیر تشریح دی کلام الهی او دی غیر کلام الهی دواړو ته شامل ده. تعویل یوازې تشریح دی کلام الهی ته شامل ده. ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه چې د احناف کوم امام د عقایدو کې هغه وایي تفسیر څه ته ویل کېږي یقیني طور سره یو معنا متعین کول دی کلام الله او تعویل احتمالی طور سره یو معنا راخستل دا دی تفسیر او دی تعویل په مابین کې فرق. او یا بل فرق دا ده عبارت النسوی دې ته څه ویل کېږي تفسیر او اشاره النص سره معلومه کېږي دې ته ویل کېږي تعویل. او یا دا رسي کومه معنا په اسانه طریقې سره دی یو کلام او دی یو لفظ د قران کریم نه راخستل کېږي دې ته ویل کېږي تفسیر. او کومه چې په ګران سره ورسته ډیر تفکر نه راخستل کېږي دې ته ویل کېږي تعویل. دا فرق په مابین تفسیر او د تعویل د تفسیر اصطلاحي معنا. علامه زرکشی په البرهان، علامه الوسی په روح البیان، صاحب دی کشف الباری په کشف الباری کې په دې الفاظ باندې کړی ده هو علم يعرف به فهم کتاب الله عز وجل وبيان معانيه واستخراج احکامه وحکمه. دا یو علم ده چې په دې سره فزاندلی سي فهم دی الله جل جلاله دی کتاب یعنی علم راځي دی الله جل جلاله په دې کتاب باندې او بیان دی معانی او استخراج دی احکام استخراج دی حکمتون.
او یا اسانه هغه معنا اصطلاحي داسې کېږي د تفسیر وهو ایضاح المراد من کلام الله عز وجل بحسب الطاقة البشرية چې وضاحت د مراد الله جل جلاله د الله د کلام نه په څومره چې د انسان په وسو په طاقت کې دا معنا اصطلاحي د تفسیر. بل مضمون په دې بحث کې ماخذ د تفسیر ده. ماخذ د تفسیر اول تفسیر د کتاب الله د په کتاب الله سره یو ځای کې اجمال بل ځای کې هغه تفسیر راغلی. سوره فاتحه کې الله فرمایلی دي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم په چا باندې الله انعام کړی ده بل ځای کې الله فرمایي فاولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نو اول ماخذ تفسیر باغه تفسیر قرآن بالقرآن. دویم ماخذ تفسیر هغه تفسیر د قرآن بالاحاديث النبويه صلى الله عليه وسلم. رسول الله ته صاحب د قرآن وای صاحب د وحی وای. الله جل جلاله د رسول الله په باره کې فرمایي ويعلمهم الكتاب لتبين لهم ما نزل اليهم. دا آیات کې راځي د رسول الله غو وظیفه الله ګرځولې سي کوم کلام الله تا ته نازل کړی دا به خلکو ته بیانې. نو دویم ماخذ هغه تفسیر دی کتاب الله بالاحاديث النبويه صلی الله علیه وسلم ده. او دریم ماخذ اقوال د صحابه کرامو دي چې دا براه راست شاګردان رسول کریم صلی الله علیه وسلم دي. او لدی سره ډیر عالی سند الله جل جلاله ورته نصیب کړی رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا بشارت الله ورکړي چې الله دې دوی راضي ده. شان سے الله راضي اقوال الله تخوخ دي اعمال الله تخوخ. او براه راست هغه شاګردان پیغمبر علیه السلام عربي زبان هغه حالت سے وحی په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل دل هغه دوی لیدل. او د قران کریم په باره کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه کړې ده. بخاری شریف کې راځي کله چې دا آیت مبارکه نازل شو الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم فاولئک لهم الامن. شاسي د ایمان نو ورسته ظلم نه کړی دی الله د عذاب نه په امن او امانی. نو صحابه کرام ذهن دې تلاړ چې دا هر ګناه ظلم د جزا سره زیادت نو دا خامخا د انسان نه کی بیا به موږ لپاره دی الله د عذاب نه امن او امن نه. نو رسول الله ویل خطا سوی تاسو نظر نه د کړی قول د لقمان ته چې بچی ته سویلی یا بني ان الشرك لظلم عظیم. نو پیغمبر علیه السلام تفسیر وکړ صحابه کرام پوښتنه وکړه نو دې بل چانه دوی عالم بالقران وګرځیدل سید رسول الله شاګردان. بل ماخذ د تفسیر هغه تفسیر په اقوالو د تابعین او حضرات سره چې دا په خیر القرون کې واقع دي. د صحابه کرام صحبت الله جل جلاله ورته نصیب کړ. د صالحانو د نیکان مجاهد رحمت الله علیه قتاده رحمت الله علیه نو ترمذی شریف کتاب تفسیر کې دي چې دوی کوم تفسیر دی قران کریم کړی دی. مجاهد رحمت الله علیه قتاده رحمت الله علیه خامخا په دې باره کې یو قول صحابي یو حدیث پیغمبر اسلام نه نقل کړی چې دی یو آیات تفسیر کړی دی کلمې تفسیر کړی نو له دوی سره په کې نقل وی چې یعنی رسول الله حدیث ته او یا اثر صحابي. بل ماخذ تفسیر هغه مطابق لقواعد دی قانون عربي سره علم نحو علم الصرف علم بلاغت په شرایطو د مفسر کې ان شاء الله ورسته راځي د دې قانون عربي مطابق هغه تفسیر کوي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمای احب العرب یا عرب سره محبت کوي. ز عربي قران کریم عربي ده لسان اهل جنت عربي ده بس کلام عربي سو بلسان عربي مبین. نو قانون عربي تم بیا ضرورت ده د تفسیر او د ترجمه په دی وخت کې. او بل ماخذ د تفسیر هغه عقل سلیم دی انسان. قران کریم کې الله جل جلاله فرمایلی دي افلا يتدبرون القران لعلهم يتفكرون. سی استعمال دی رای او د تفکر به کوي تدبر به دی الله جل جلاله په دې کلام کې کوي. څنګه چې هغه مجتهدین او حضرات کړي د مفسرین او حضرات کړي دا او بیان ماخذ د تفسیر. شرایط مفسر ایسوک مفسر جوړي د مفسر په شرایطو کې یو دا ده چې دای به بهترین صحیح اسلامی عقیده لري. که د قران کریم د تفسیر نه خو مقصود د مسلمانانو اصلاح ده
چې د ده عقیده فاسد وي نو د بل اصلاح به بیا څه ورسره راسي. شاګرد په دې استاذ په دې لاره باندې رواني. په شرایطو د مفسر کې دا ده چې دا د دنیا د امورو په باره کې به دی خائن نه وي، یعنی کومې معاملات د خلکو سره دي په دې کې به دی خائن او مرتکب د ګناه کبیرې به نه. نو که دا صفتونه په دې کې نو د الله د کلام په باره کې به په ده باندې اعتماد کوي. له شرایطو د مفسر نه دا ده چې کوم سړی د قرآن کریم مفسر جوړیږي نو وړاندې په ماخذ کې څه بیان سو، تفسیر د قرآن بالقرآن به کوي، تفسیر د قرآن بالحدیث به کوي، تفسیر د قرآن په اقوالو د صحابه کرامو، په اقوالو د تابعینو، مطابق له قواعدو د قانون عربي سره، مطابق له قواعدو د لسان عربي سره. تقریبا علامه زرکشی رحمت الله علیه، علامه سیوطی رحمت الله علیه، علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه په خپل مقدماتو کې 14 علوم ذکر کړي دي. سری مفسر به په دې باندې عبور راغلی. علم صرف سره صيغه په ځان دلې سکن چې اوس دا فاعل دا مفعول. په علم نحو سره دا موصوف صفت مضاف مضاف الیه دی فاعل معنا دی مفعول معنا دا په ځان دلې سي. فعلم بلاغت سره دا نکات په ځان دلې سي. نو ګوري په د مفسر په شرایطو کې دا ده چې علم صرف باندې به علم وي، په علم نحو به وي، علم معنی علم بلاغت به وي، علم د احادیثو به وي، علم الاثار به وي، علم لدنی علم وهبي. دا څه ته ویلی کېږي؟ دا اعطاء الهي ده، غیر کسبي ده، خو اعمال کسبي غواړي. اعمال کسبي دا ده چې په شا کې تقوا پرهیزګاري وي، اخلاص وي، ظاهر و باطن برابر وي، نو د الله د جانب نه د علم لارې وباندې خلاص شي. دې ته علم وهبي علم لدني ویلی کېږي چې سبب هغه تقوا ده. نو په شرایطو د مفسر کې دا غلي چې دغه علوم به ورسره بیا به د قرآن کریم تفسیر کوي. یوازې دا یوه میاشت یو عربي کورس ووایه او یا چېرته په دې معهدونو کې یو څو ورځې هغه عربي زده کړه یا یې مطالعه وکړه. په مطالعه باندې که یو سړی پیلوټېدلی ټول خلک به پیلوټان وو، ډېر وران وو چې استاز دی. انشاءالله دا 6,600 آیتونه به موږ تاسې وایي چې د الله توفیق شامل حال وي. نو یوازې هغه دا کفایت نه کوي چې علم نحو علم صرف نه وي. وبه یې ګوري چې دا علم د چا سره نه وي هغه خامخا د قرآن کریم په تفسیر او ترجمې کې هغه خطا کېږي. نو شرایطو د مفسر نه دا غلي چې په دغو علومو باندې به هغه عبور راغلی. دا وبیا دي شرایطو د مفسر. بل مضمون په دې بحث کې تفسیر بالرایه ده. دا هم ذهن نشین کی. تفسیر بالرایه، کوم تفسیر بالرایه کفر ده او کوم تفسیر بالرایه ده جایزه ده. ترمذی شریف کتاب التفسیر کې یا عبدالله بن عباس سے یو روایت داسې ده: من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. یعنی بدون دی علم نه په قرآن کې چا خبره وکوله دا یقیني جهنمی ده. دا یو. یا عبدالله بن عباس صاحب بل روایت په ترمذی شریف کې داسې ده: من قال فی القرآن برایه فلیتبوأ مقعده من النار. دلته برایه راغلی، چا خپل رای سره د قرآن کریم تفسیر کاو دا یقیني جهنمی ده. ترمذی شریف کې بل روایت داسې راغلی دی، جندب رضی الله عنه په دې روایت کې: من قال فی القرآن برایه فاصاب فقد اخطأ او کما قال علیه السلام. شا په قرآن کریم کې په خپل رای سره خبر وکوله، اتفاقی داسې وه، یعنی صحیح و اتفاقی، فقد اخطأ بیا خطا د ګناهګار. نو ګورئ دغو ټولو روایتونو نه دا معلومه شوله چې دا استعمال دی رای په تفسیر دی آیاتونو دی قرآن کریم کې ظاهرا معلومه کېږي چې جایز نه ده. بل طرف ته الله جل جلاله فرمایي: افلا یتدبرون القرآن. استعمال دی رای وکړي، تدبر او تفکر په قرآن کریم کې وکړي. نو تطبیق د روایتونو په مابین کې مفسرین او محدثینو داسې کړی چې دا تفسیر بالرای چې کفر ده، ځکه په الله باندې دروغ تړل دي چې په خپل سر یو سړی لګیایي
او دروغ تړل په پیغمبر باندې را کفر ده، په الله باندې را کفر ده. دا کوم یو تفسیر بې رایه داسې ناروا ده، که دا ذات تفسیر بې رایه سې ناروا ده، یقیني یو سړی ورسره جهنمي ګرځېږي. نو هغه مفسر ده چې دا وړاندې په مفسر کې کوم شرایط بیان سو، د علم نحو، د علم صرف، د علم حدیث، د بلاغت دغه علم نه ورسره، نو د ده تفسیر به څنګه راغلی؟ تفسیر بې رایه دی. دا یو. دویم صورت دا ده چې په قرآن کریم کې حروف مقطعات دي، متشابهات القرآن دي. الله فیصله کړي وما یعلم تاویل الا الله. د متشابهات القرآن سے څوک طلب کوي، معنی طلب کوي، نو دې ته کوم تفسیر ویلی کی؟ تفسیر بې رایه ورته ویلی کی. دا دوه. او دریم صورت هغه دا ده چې یو سړی ښه په دې باندې پوهېږي چې دا مذهب مې باطل ده، دا وینا مې باطله ده، خو د خپلې باطلې وینا دپاره یو آیات هغه دلیل ګرځوي، د خپلې باطلې وینا دپاره یو آیات هغه دلیل ګرځوي، دې ته تفسیر بې رایه ویلی کی. او یا د یو سړي خپل خواهش، یو نفساني خواهشات دي، او ښه په دې باندې پوهېږي چې زه په دې کې په باطله یم، هسې د خلکو د تهمت د لرې کولو دپاره یو آیات راخلي، د ځان دپاره یې دلیل ګرځوي، دې ته تفسیر بې رایه ویلی کېږي. او د دې وعید لاندې راځي فلیتبوأ مقعده من النار. بل مضمون په دې بحث کې چې وروستنی مضمون د اسرائیلي روایات دي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په خپلې مقدمې کې، علوم القرآن په خپلې مقدمې کې، معارف القرآن مفتی شفیع صاحب په معارف القرآن کې د اسرائیلي روایات په باره کې داسې خبره کړې. اسرائیلي روایات اولو فیضنۍ څه ته ویلی کېږي؟ عبدالله بن سلام دا د تورات عالم په اسلام کې داخله سو، ولې تورات عالم؟ کعب الاحبار دا د شام یو سړی و، د عمر صاحب په زمانه کې په اسلام کې داخله سو، د تورات مشهور عالم. وهب بن منبه تابعی دا د تورات مشهور عالم. دغه حضرات چې کله په دې دین کې داخله سو، دا حضرات او د قرآن کریم قصې به یې کولې، بیا په مابین کې به یې کله کله د تورات خبرې کولې، د تورات خبرې به یې کولې، شاګردانو به واورېدلې. نو دې نه وروسته چې کوم مفسرین راغلل، نو د دوی دغه خبرې دلته په تفسیر کې داخله کړې. دې ته څه ویلی کېږي؟ اسرائیلي روایات. متقدمینو مفسرینو حضراتو د تابعینو هغه خبرې په تفسیرونو کې داخله کړي، دې ته اسرائیلي روایت ویلی کېږي. بیا دغه اسرائیلي روایات درې قسمه دي. یو قسم هغه دي چې دا تصدیقي په نورو دلایل خارجه و کتاب الله سره یا په حدیث سره یقیني معلوم دي. لکه په اسرائیلي روایاتو کې راځي چې بحر قلزم کې دا فرعون غرق شوی او ساحرانو د موسی علیه السلام مقابله کړې، ورته راغلي، نو دا په قرآن سره هم ثابته ده. د دغسې اسرائیلي روایاتو را نقل کول هم جایزه دي، د قرآن کریم کې تفسیر په دې واقع دي. دا یو قسم اسرائیلي روایت، بیانول هم جایزه دي، را نقل کول هم جایزه دي. دویم قسم اسرائیلي روایات چې د هغه کذب په دلایل خارجه ورسره یقیني معلوم وي، کتاب الله سره، سنت رسول سره. لکه اسرائیلي روایاتو کې راځي سلیمان علیه السلام ساحر و، الله وایي وما کفر سلیمان، سحر خو کفر ده، سلیمان علیه السلام خو کافر نو. یا سلیمان علیه السلام ته په اسرائیلي روایتونو کې نسبت زنا سوی ده، داود علیه السلام ته سوی ده. نو دا داسې اسرائیلي روایت ته چې دا کذب یقیني معلوم ده، نو د دې را نقل کول جواز نه لري. د جواز صورت دغسې ده چې کله کله تفسیر کېږي، آیاتونو تفسیر او ترجمه کېږي، او طالبانو ته وویلی شي چې ګورئ دغه خبره دروغ ده، که چېرته په کتابونو کې درته راغلی چې تصدیق یې ونه کړي، نور بدون د رد کولو نه را نقل کول هغه جایزه نه دي. بیا خو د خلکو عقیده په پیغمبر باندې د معصیت راځي. او دریم قسم هغه اسرائیلي روایت چې نه صدق معلوم ده، نه کذب معلوم ده. دغسې اسرائیلي روایات په باره کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فیصله کړې ده، لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تکذبوا، مې تصدیق کوئ مې تکذیب کوئ. ولې تصدیق یې ځکه مه کوئ، کېدای شي د تورات آسماني خبره نه وي، له ځانه دوی جوړه کړي هغه خبرې،
او تکذیب هم ځکه مه کوئ کیدای شي د تورات ته خبره ورته وکړي نو تورات خو د الله جل جلاله کلام ده د دغسې قسم اسرائیلي روایات په باره کې احتیاط دا ده چې دا د قرآن کریم په تفسیر او ترجمې کې رانقل نه شي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وعلى اله وبارك وسلم عليه اجزاء مخدمه ختم صلى الله سبب ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سره سوره فاتحه نه دا وایي ان شاء الله ان شاء الله پرون خو مې لږ د خبرې ته کړې وې د نوافلو په باره کې نن به د اذکارو په باره کې بخاري شریف کې یو ذکر شوی ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عوام ورته درېمه کلمه وایي او په کې آسان همدغه د سلامه درته ویلي کله کله په بعضې روایتونو کې زیادت هم پکې شته ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت دا د بخاري شریف نه څه وړاندې درته ویلي دا نسته پکې آسانه ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا ډېر آسانه د دې کلمې ثواب او مقدار په څلورې ساعته کې زه د عربي ډېره وایم اردو ډېره نه وایم که تاسې ګنټې وایي پښتو خو یې تاسې زده نه څلورې ساعته کې یو ځلې دا یو مقدار شو څلورې ساعته کې شل ځلې داسې راځي لس کرته ماښام مانځه نه وروسته او لس کرته د سبایي مانځه نه وروسته په دې کې بهترین کیفیت دا ده چې دا سلام وګرځوي د فرضونه او دا د قاعدې کوم یو کیفیت ته یا دا بدل سوی نه په دغه وخت کې لس کرته ووایي ماښام کې هم داسې د مختلي لپاره د منفرد لپاره بل مقدار د بخاري شریف په روایت کې سل په بیګا کې سل په سبا کې نو ګورې ادنا مقدار یو کرته راغی او متوسط مقدار لس په شپه کې لس په ورځ کې اعلی مقدار سل کرته راغی څه ثواب ده نو ثواب داسې ذکر شوی چې یو ځلې دا کلمه چا وویلې یا یې سل ځلې وویلې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یا یې لس ځلې وویلې الله جل جلاله د لسو غلامانو یو روایت کې 4 غلامانو بل روایت کې یو غلام د آزادولو الله ثواب ورکړي دا د یو غلام د آزادولو څومره ثواب ده حتی فرجه فی فرجه رواه ابو داود رواه ترمذی عورت سره چې کومه ګناه کېږي یعنې صاحب دا صغیره نه ده دا کبیره ده که عورت سره چې کومه ګناه کېږي دا صغیره نه ده دا کبیره ده نو د غلام په دې بدن کې څومره اندامونه دي دا ریق تې نه لرې سو تاسو په نور پیږی کې دی دا غلامي تې نه لرې سو په آزادوالي سره نو د معتق هر یو اندام د جهنم دی ورنه الله خلاص کړي حتی فرجه بفرجه که به د عورت باندې ګناه کبیره کړي دا ورته معاف شي او سل نیکي الله ورکوي الله جل جلاله سل ګناهونه ورته معاف وکانا فی حرز من الشیطان رواه البخاري شیطان یې ګمراه کولی نشي په دغه شپه باندې په دې ورځ باندې شیطان ګمراه کولی نشي زده کړئ انسان ذکر هم زده کړئ حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه ته معاویه صاحب خبر راولېږه بخاري شریف کې دي ترمذي شریف کې دي چې ته ماته یو حدیث د رسول الله راولېږه وراد د مغیره بن شعبه صاحب دا منشي و وایي ورته ولیکل چې رسول الله به د لمانځه نه وروسته ویلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دا د لمانځه نه وروسته یو کله تاسو نو څلور ساعته کې یو ځل خو عمل په کار دی موږ تاسو ګناهونه خو زیات ځدان کدا ذکر که نارینه یې کوي که زنانه یې هم دا یو ثواب دی ښه اسکار خو ډېر دي انشاءالله یکې بعد دیګرې به راځي جامع واورئ بخاري شریف کې ذکر یا ترمذي دا صلات تسبیح کې چې کوم یو ذکر کېږي
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ام سلیم ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ترمذی شریف کې حدیث ته ابواب الدعوات کې سدا لس کرت وای نو الله بنده ته وای یقول رب تبارک وتعالى نعم نعم بنده وای سو وای درکوم درته. نو دی حدیث نه دا ثابت سو لس کرت دا کلمه سره وای او رسول دین دعا کې دا دعا دیتا تسبیح وائی. آسان تسبیح سے بخاری شریف کے ذکر سوئی دا آسان امام وزیتی کے ہم دا سبحان اللہ و بحمد سل کرتا پا بیگا کے دا سل کرتا پا سبا کے دا دنیا کی سمر وبو دی اولیلی وبو پا سر بانی سمر خشاک دی سمر زگ بی رسول اللہ فرمائی چی دمر گناہیم دا گناہ اللہ تعالی سبحان اللہ و بحمدی آسان تسبیح دا سبحان اللہ و بحمدی سل کرتا پا بیگا کے رازی اور سل کرتا پا سبا کے رازی. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ روایت ده ترمذی شریف کې ده رسول الله فرمایي یو ځل سړی داسې وایي سبحان الله عدد خلقه څلور زره کرته الله دې تسبیح ثواب ورکړي. سبحان الله عدد خلقه یو ځل وایي څلور زره کرته دې نور ذکرونه نه ثواب راځي. سبحان الله عدد خلقه بس تک نور وایم سبحان الله العظیم او سروای دي سره شوای دي څه خلاص زیاتی کلمات ثواب زیاتی ګټه مسوي. کوم ورګری مدرسه کې پاتې کیږي یعنی سبا نه دا خبره شروع کیږي څلور بجو نه وړاندې د مدرسې نه نوځي نمونه ملیکه په رجستر کې به نوم هم په مدرسه کې نه پرېږدم کوم هغه د ورځې مرګري راځي د غوي نمونه بیا لیکو نو څلور بجو نه وروسته به د مدرسې نه وځي وړاندې به نه وځي بیا که به اجازې زیم څه مشکل نشته څلور بجو پورې به په جماعت کې یاستئ ترجمې تکرار به کوئ یا به تلاوت کوئ یا به په کاملي کې مطالعه کوئ. شیطان سره به تعلق نه ساتئ. مخکې خو شیطان په سترګو نه معلومېده چې اوس معلومېږي موبایل ده او په دې سره به ډېر تعلق نه ساتئ. په ابتدا کې مې خبره وکړه که نه د شروع په ورځ باندې دوه حدیث مې وویلې کله چې ترجمه شروع کېده. یو حدیث دا و څلوېښت شپې په تکبیر اولا سره څوک لمونځ وکړي نو کتب له براءتان براءت من النار و براءت من النفاق جهنم ته به نه ځي منافق به دی چې منافق نه خو خاتمه په ایمان باندې راځي. او علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه زواجر کې حدیث را نقل کړی الته تکبیر اولا نه ذکر شوی څلوېښت شپې په اخلاص سره عبادت چې هر یو عبادت دی څوک وکي ظهرت ینابيع الحکمه من قلبه على لسانه الله به دا زړه دی علم نه ورته ډکي خو داسې علم نه سي چاته به خیر نه رسیږي اظهار به بیرته په لسان او په زبان سره یو څلوېښت شپې دلته تېرې کوي دغسې په اخلاص او صداقت سره یې تېرې کوي. معارف القرآن لیکلي چې د څلوېښتو شپو د عبادت په تذکیر باطن کې یو خاص اثر دی. موسی علیه السلام چې لا وسه هغه څلوېښت شپې کړې ده خاص اثر لري. دا یو عدد هغه مبارک راغلی ده نو په اخلاص سره د څو شپې ورځې هغه دلته تېرې کوي. صحیح دی انشاءالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله لا نستقبل لك طالبان عالمان ومقدما الله قبولك عمل كل توفيق عطاك يا الله ما يتوقف عليه شروع في العالم لمن بفارو ګرځي ما بقيه قران کریم الله په قابلیت سره قبولیت سره سوار سره استقامت سره په توکل سره الله سره ورسي رزق الله طالبانو ته فراخ آسان او ګرځي شتات الله مرنه الله حفاظت وکي وصلی الله تعالی